رب العالمین د مسلمان د عبرت لپاره په قرآن حکیم کې د حضرت نوح علیہ السلام واقعه بیانوي. په ډېرو ګڼو سورتونو کې په مختلفو ځایونو کې الله ذوالجلال دا واقعه ذکر کړې ده. هغه بندگان چې د الله نه لرې دي او سرکشه خلق دی، یا هغه مسلمان چې بدعمله دی، د هغې دپاره په دې واقعه کې ډېر لوی عبرت دی. حضرت نوح علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نه تقریباً څه د پاسه 1000 کاله وروستو راغلی دی. بعض علما 1026 کاله یادوي، څوک 1013 کاله یادوي، څوک کم و بیش، خو تقریباً د دې زمانه د آدم علیہ السلام نه 1000 کاله پس وه. او علاقه د نوح علیہ السلام د دجلې دریاب او د فرات د دریاب په دې منځ کې یو لویه وادي ده. د دې بغداد نه شروع شوې د دیار بکر ورته وایي، د دجلې او د فرات دریاب منځ دی او د بغداد او دیار بکر دا دی منځ کې ډېر لوی غرونه دي. د هغې غرونو په منځ کې دا یو اوږده علاقه تېره شوې ده. د عراق د موجوده عراق چې دی دې علاقه کې دا زمانه تېرې دا علاقه وه. دې کې نوح علیہ السلام پاتې شوی دی. نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وی، ځکه دنیا چې رب العالمین هغه وخت کې کم کافران غرق کړل، نو بیا د دنه الله د دنیا روانه کړه. نسل الله د نوح علیہ السلام او د هغه د بچو نه شروع کو. او قرآن حکیم کې خو د ټولو پیغمبرانو ذکر دی، د اکثرو پیغمبرانو ذکر دی، لوی چې کم جلیل القدر پیغمبران دی. خو نبی علیہ السلام بخاری شریف کې حدیث دی، په مسلم شریف کې دته اول الرسول وی پر پیغمبرانو کی یو خاصه طبقه ده، دا غي څه خاصه ذمہ داری دي. انبیاء خو څه د پاسه 1,40,000 یا 2,40,000، په دې کې د رسولانو یو خاص تعداد 314 دی. نو دې 314 کې لومبي رسول حضرت نوح علیہ السلام د قوم بت پرستو شرک بے کو، بوتان بے جوړ کړو، هغې ته به سجدې کولې، د هغې بوتانو عبادت بے کو، او غټ غټ پکې بوتانو، 15 پکې غټ غټ بوتانو، یعوق او نصر او داسې نورم غټ غټ لوی لوی بوتان دی ساتلی ځان له هغې ته به سجدې کولې او د خپلو دنیاوي حاجتونو سوالونه او دعاګانې ابه د هغه بوتانو نه غوښتلې. آدم علیہ السلام چې کله د دنیا نه تشریف یوړو، د هغه نه پس حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ممکن د نور پیغمبرانو مو خو د هغې ذکر نشته، نو دا بت پرستی شروع شوه. اوس هم ډېر خلک په هندوستان کې یا په جاپان کې یا په بعضې ملکونو کې بوتانو ته سجدې کوي. او زمونږ په دې علاقه په دې وطن هم که تاسو دا کنډرات وګورئ، دې رزړو کې یا د ایساره کې یا په دې تخبې کې یا سنبدال کې شته، یا په دې ډیرو کې چې څومره دا زړې ډیرې لټوي، نو بوتان به پکې راخېږي. او د هندوانو د مشرکانو د عبادت ځای نه به راخېږي. دې نه دا معلومیږي چې زمونږ په دې علاقه او په دې وطن باندې د بوتانو یو دور تېر شوی دی. لکه زړې کنډرې چې څومره لټېږي او زړې ډیرې چې لټې، نو په هغې کې زمونږ د کلي کې هم دې ډیرې کې به خلکو بوتان منتل. نو دې نه معلومیږي دا چې یو زمانه د دې بت پرستۍ پوره رواج و. خلق کانی ته سجدې لګئی، د کانی نه ځان له یو بت جوړ کی او ډانچه جوړه کی، او هغې ته ښکته پورته کېږي، د هغې نه غوښتنې کوي که ناجوړه شي،
نو دا غی نه جوړېدو سوالونه کوي، بچی ته غواړي، مال ته غواړي، عزت ته غواړي. دا یو قمقل غوندې پروګرام شروع دی. خو زه تاسو په دې پوهیږم چې د دې بت پرستۍ دا بنیاد د کم ځای نه راغی. د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې د پیغمبر علیہ السلام مقابله راغلی ده، نو هغه هم د دې بت پرستو سره راغلی ده. ابو جهل بت پرستو، مشرک وته وای. قوم څومره د مکې د قریشو او غیر چاپیره ټول بت پرستو. بیت الله کې 360 بوتان ولاړو، د صفا په غونډه بت ولاړو، د مروه په غونډه بت ولاړو، نمونه ورته خودی لات او منات او عزا و صاف و نائلہ. خو چې کم کاڼې به خشتو مونږ ته هغه به اترا شو، د هغې نه به بت جوړ کړو. اوس مونږ وایو دا بت پرست قمقل قوم دی، ځکه د کاڼي نه ځان له خدای جوړ کړي او هغې ته سجدې کوي. نو قمقل شو که نه؟ د ابراهیم علیه السلام مقابله دې خلکو سره وه چې بیا ورغی او ټول بوتان یې مات کړل. د نوح علیہ السلام مقابله دوی سره وه، د نبی علیہ السلام مقابله دوی سره وه. اللہ قرآن کے فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. توبې سره خو اللہ برتو بخی بازی گناہونا، پردی حق نما سوا، کفر کے ابم در توبخی، شرک کے ابم در توبخی. سو گناہ چے انسان کئی دا پردی حق نما سوا، ممکن دا رب العالمین توبہ باسی اللہ ذوالجلال غفور دے، مہربان بادشاہ دے، رحمان الرحیم دے، کہ توبہ دے ہوئے صلی اللہ اللہ معافی غوارم دا کفر و شرک دارت اللہ بخی. لیکن کہ توبہ دے نہیں استے نو بیام امکان لري چې نور گناہوں در توبہ خی دا اللہ نظام دے. خو قانون دا دے چې لا یغفر ان یشرک به، شرک بنا بخم. بے توبے کے یو سڑی دا دنیا نہ لاڑو دا شرک کڑی بالکل نہ بخلی کیگی. ابو طالب دا نبی علیہ السلام مبارک ترے دے کنا، صبر خدمت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے. معشوم گرزولے دے پا غیق کے معشوم لوے کرے دے. بیا دا کافرو سر مقابلی کری دی. 3 کال یوزے کے نبی علیہ السلام پا شعب ابی طالب کے بندو و سر مرگری مو، کافرو پہ ڈوڑے بند کڑے وا او بی پہ بند کڑے وے، بائیکاٹے و سر کڑے ہو. نبی علیہ السلام او چکم مسلمانان زنانوے نارینوی بچیو و سرا دی ټولو دا دربونه او دا کبل خوړی. دومره سخت تکلیفو، ماشومان به جړل، نو دا زړې سپلی او سرمنې به اوبو کې خوټکولې، هغه اوبه به په ماشومانو څکلې. 3 کاله د دې تکلیف دور پیغمبر علیہ السلام سره د مسلمانانو نارینه او زنانه او ماشومانو تیر کو. دا ابو طالب هم ورسره په دې کې شریک و. دا نارې دم تېرې کړي دي، دا دربونه دم خوړلې دي، دا کبل او دا بوټي دم خوړلې دي، دا اوگی خیٹا باندی گزارا دم کڑے دا. او پا دا سے نسبت دا نبی علیہ السلام مبارک تربیت کڑے دے لکا پلار کے دا بچی، او چکلے دا نبوت داوے اکلا نو دا کافروں نے بے بچکاو. زکر نبروارا چی صدق وخی کوا زد پوشا و کافر پوشا. لیکن شرک سر و بود پرستے سر دا دنیا نتلے دے. نبی علیہ السلام مبارک ورطناستے او ورطنسیت کئی اے کاکا جی اللہ دا پارا دا یو کلمہ ہوایا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. تا یوم ما دا اللہ رسولو منا او اللہ یو منا دا بود پرستی پریدا، دا شرک پریدا وگورا مکوا. باقی زب انشاءاللہ پیش زب اللہ سر دل جگڑے کوما خو گورا که دا کلمہ دی ونوینو بیا دی مال علاج نراجی. اغاو مقہ سے ابو جہل ورطناستو کلمہ نصیب نشوا. زمونگ دا توحید مذہب دا اللہ دا وحدانیت دا یوالی غیر نصیب نشو، او اغا شرک کے اغا بود پرستے کے دا دنیا نلار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمیں خدمت کرے دے نو بس عذاب بے معمولی گندے نور خلق پا نسبت بکمی خود جہنم نبا نبچ کے گی، جنت تبا نزی ہمیشہ مدام مدام با جہنم کی پروتی. دا اللہ رسولہ کم عذابے دے وی دا اور یو چپکے با ولاری، دا اور یو چپکے کزنوے دا اور مینس کی با پروتو دے چپکے بھئی اگا اور با دو نگرمی چی مازغبے خود کے گی، دماغ با خود کے گی، بچ نشو. ولی بت پرستے سر لار نو بت پرستی و شرک دا دا اللہ پنیز خطرناک گناہ دا، لوی گناہ بخل پا کہ بالکل نکتا دا اللہ قانون و نظام دا سرے. وایو لکه دا سړی بت ته سجدے کی، کانی ته سجدے کی، دا قمقل لے.
هغه خپل ذهن کې او سوچ کوي تا خدا سي نه کنه چې د کاڼي نه بت جوړ کړی دی او لګیا دی هغه بت ته رام رام کوي او هغې ته سجدې کوي. نه 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 دې باندې ځان پوه کوي. دا د دوی چې کوم مخکې پیغمبران تیر شوي دي د نوح علیه السلام زمانې نه مخکې د پیغمبرانو بچي تیر شوي دي. دې قوم د هغوی فوټوان او د هغې بوتان ځان سره په دې کورونو کې ایښودي د برکت لپاره د سجدې نه کړو. د هغې تصویرونه د هغې بوتان د هغې ډانچې په کور کې ایښودې. تصویر سازي هغه زمانه کې جایز وه، اوس منه ده. احترام دپاره لکه اوس هم بعضې خلک د پلار او د نیکه او د عالم او د پیر او د نیکانو خلکو تصویرونه مسویرونه ځان سره ساتي. دا ګناه ده بلکل. دا تصویرونه به هغې ساتل، د هغې به بوتان جوړ کړي ځان سره به ساتل د محبت دپاره د احترام دپاره. او دا د دغه پلانکي پیغمبر بوت د برکت دپاره مې کور کې ایښودی. دا د هغه پیغمبر زوی دی، دا د هغه نوسی دی، دا د هغه پیروکار، دا نیک سړی دی، دا الله ته نږدې دی، دا عبادت گزار دی، د ډېر عبادت کړی دی. د برکت دپاره او د هغه د عزت دپاره او د هغه د احترام دپاره دا بوت ما ځان سره ساتلی دی. به یې ښکلو، هغې ته به یې ګلونه اچول. رو رو زمانه چې تېرېدا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې. رو زمانې تېرېدو سره هغې ته رکو شروع شوه، هغې ته منځ شروع شو، هغوی له صدقې شروع شوې. او دا بوت مې لګولی دی، دا چې د کوم پیغمبر نقشه ده دې ته چې زه سجدې کومه نو دا به د دې بوت چې کوم خاوند دی کوم پیغمبر دی، د دې بوت چې کوم خاوند دی چې د پیغمبر زوی دی، دا بوت چې د چا نقشه ده چې هغه نیکان بندګان دي، د قیامت په ورځ به موږ له د الله په دربار کې سفارش کوي. اوس دقه دی کفر شو. قرآن کې الله فرمایي زمونږ د مکې مکرمې د مشرکانو متعلق بت پرستو ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، مونږ چې عبادت کوو د دې بوتانو د مکې بت پرستو به وې مونږ دی له نه کوو، مونږ دی له کوو چې دا بوتان د چا ډیزاین دی، د چا نقشه ده، نو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې مونږ له سفارشونه کوي. مونږ اوس هم وایو بعضې خلک زیارتونو له دي که نه، مونږ وایو زیارتونه له ګوره چې ځای په ښه سوچ ځای عبرت دپاره لاړ شئ، هغې ته هم دعا وکړه، ځان ته هم دعا وکړه، صدقه خیرات ورته وبخه، 2 رکعته نفل وکړه، ورته ثواب وبخه. زیارت نه غوښتل به نه کوي. اوس هم زمونږ د پنجاب کې دا رواج شروع دی، هغې هم زیارت ضرورو، هغې له حیثیت ورکوه، عزت ورکوه، احترام کوه، ګلونه اچوه، سیرې اچوه، پوخ یې کا، غلاف اچوه، آخر کې سجدې ورته شروع شوې. او یو زمانه به داسې راشي، دا یاد ساتئ، دا زمونږ دا دور هم د بعضې علاقو ګورې دغه سیسټم طرف ته روان دی. نو د نوح علیه السلام زمانه کې دا بت پرستي دغې نه شروع شوې وه چې دا هغه پیغمبرانو د هغې د بچو د هغې د نوسو هغه ډانچې د هغې هغه تصویرونه یې ځان سره ساتلي وو د عزت او د احترام دپاره، ابه یې ښکلول، ابه یې د کټ سر ته ایښودي وو، ابه یې لمارو کې ایښودي وو. رو رو هغې ته ټیټېدل شروع شو، بیا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې، بیا د هغې نه بت پرستي شروع شو، شرک شروع شو، کفر شروع شو. نوح علیه السلام الله راولېږه دا څه کوئ؟ دا عبادت په نه کوئ. هغې وی نه تا نوی دین راوړه. تبلیغ شروع شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما، 50 کم زر کاله ورته نوح علیه السلام نصیحت وکړ، او په دې 50 کم زر کاله کې صرف او صرف 80 ملګري پیدا کړل، هم غریبانان، او دی به څه چل کو، دی به دمکې ورکول، سم شه ګورې، او غني وطن نه دی وباسو، سم شه کني وجنو دی. زه د الله پیغمبر یم، ما تاسو له یو دین راوړی دی، هغه دا چې الله یو دی، او چې دا کومو بوتانو ته تاسو رام رام کوئ او د کومو بوتانو سجدې کوئ د ځان هم جوړ کړي دي، په خپلو لاسونو هم تراشلي دي. خدای ته وګورئ، دا مه کوئ، دا هم د الله د عذاب نه نشي بچ کولی. دا کفر دی، دا شرک دی، دا د الله لویه دشمني دی، نه ګورئ ځان وساتئ. هغې څه وی؟ ته د الله رسول یې، دا راسره ملګري دي، جنت والا دي، او ما لک علینا من فضل، ته خو زمونږ په شان سړی یې که نه، تو مونږ کې څه فرق دی چې ته ځان ته پیغمبر وې؟ اوس هم بعضې خلک یې چاته ووایي هلکه مونځ کوه، زمړه ته ځان ټیک که که نه، ما ته څه وی؟ ځان ټیک که، ما ته وی؟ ما تا خو یو شي یو که نه، نو چې ما تا یو شي یو، ما تا کې څه فرق دی؟ ته لګیا ما ته نصیحتونه کې او ما ته تبلیغونه کې او ما ته د دین خبرې کې، قمقل سړی دی، هوښیار نه دی کہ څوک د دین خبره درته بیان کی، کاغذ تا نه کمزورې دی، لګوندې چې یو پوټې
با حیثیت سړی وي زمونږ په دې وطن کې مالداري لږ د سپینې جامې خاوند دي لږ موټر والی بنګلې والی اسې غریب سړی هغه ته دا ویلي چې ته راشه مانځله تاسو هم تپوس کوم نشي ویلی ورته او فلانکي ته ګوره د فلانکي زوی ته ګوره ما ته وایي راځه مانځلس اوهو ته ما ته وایي ته څه شې تا ته وایي دو پیسې خدای درکړي شکل بستانه د هغه ښي د خدای په نسبت د هغه عزتمند دي دا کبر دی دا لوی ده نو د نوح علیه السلام قوم به نوح علیه السلام ته وی ته خو تا مونږ کې اوس فرق نشته یو شی یو انسانان یو کنه ما لک علینا من فضل تا په مونږ څه بهتري او فضیلت خو نشته او تا سره چې کوم مرګري دي مړه دا قمقل مرګري ځان سره یو ځای کړي ارازلنا بادي الرأي مونږ کې کمزوري خلک دي سرسری ذهن والا خو چې تا ورته څه وایي داسې پسې مرګري شو مرګري دیم بیکاره دي کمزوري دي په معاشره کې ښکته طبقې والا دي غریبانان دي ته مونږ غوندې انسان یې په مونږ څه غوره نه څه فرشته نه مونږ ستاړو خبره نه منو او بیا به نوح علیه السلام ورته وی ګوره سم شی که سم نه شوې د الله عذاب به د باندې راشي نو پیغور به یې ورکړه فأتنا بما تعدنا ځکه نه هغه عذاب دې راوله که ځکه نه هغه الله ته دې ووایه چې د عذاب خو به مونږ راولي دا به بیا پیغور ورکو ځکه د طالبانو ته ویم د نوح علیه السلام د ډېر لویړه خاوند و د ډېر لویړه مونږ خو په پوټې خبره تنګ شو معمولي خبرې قسم دې څوک درېیمه خبره نشي برداشت کولی 900 کاله د قوم دا خبرې برداشت کړي سلم نه 900 کاله عمرونه هم زیات چې پوره تنګ شو مرګري به یې ولوال نوح علیه السلام له به یې دمکې ورکولې د هغه بېعزتي به یې کوله د مرګرو بېعزتي به یې کوله او چې د دین د الله د یووالي ته کله دعوت به د ورکو نو کله به یې غوږونو یې ګوتې ومنډلې ټوکو دپاره چغې به یې جوړې کړې غوږونو کې ګوتې به یې ومنډلې تاسو وایي مونږ خو ونه نه ده ځان لاسې مری ستړی کوه نو څه پې رب العالمین ورته وي داسې کار وکړه بس یو کشتی جوړه کشتی جوړه مونږ به درته ګورو زمونږ د نگرانۍ لاندې زه به درته چل ښیم چې داسې کشتی جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه او دیم تنگ شنو چې تنگ شنو د الله په دربار کې سوال وکړو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله په دې مخ د ځمکه چې د کافرانو کور پرې نه دی کافران خو ځکه چې کور یې پرې نه دی انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا الله که دا اوس نور پرې دی دا کینسر د کینسر په وجود کې خورېږي نو زما دا نور اتیا مسلمانان په دوی یریږم دا رانه وانړئ دوی کې خو د ایمان څه نشته خدا نور اتیا رانه وانړئ دا خو مرض دی خورېږي ولا یریدو الا فاجرا کفارا کله چاړه کې دا راشي چې دا بچي به مسلمانان شي کنه نوسی به مسلمانان شي الله 900 کاله مې د دوی هغه بچي مولیدل دوی نوسی مې مولیدل د سپېره بچي دي چې ته د سړي زوی ته پیدا نه شو چې ته پیدا کېږي دوی د پاس آرامیان دي چې نوسی دی هغه دوی نه زیات کافر دي چې کړوسی دی هغه دوی نه زیات کافر دي ولا یریدو الا فاجرا کفارا چې پیدا کیږي ته هغه ټول کافران فاجران دي پروردگار بس خلاص میں کہتے تبه کا نور 900 کال لمه په ستل شو الله وی ښا کشته جوړو اونې به را کټ کولې سره د مرګرو کشته روانه شو دي چې برال ښا اوس پورې پیغمبر به سو ترکار شو ټوکې شروع شو تا چې پیغمبر یې خو ترکانی شروع دا راشه خلق به ولا راوستل وګورئ کنه مونږ نه وی چې دا دروغ پیغمبر دی پیغمبر دی ته وای اخو الله سجدي عبادتونه کوي ته خو تختیر پرې کېو دا غینا تختی وباسي ونه نو کشته جوړه دا څه جوړه وې دې نه کشته جوړو منو په کشته بس کې می پته برته ولګي دې ساده ته ګوره کشته په کال کې دجلې په دریاب کې جوړه د فرات دریاب کې جوړه کینو پوهچه په کشته دې سکای پوهچه لګیا دې کشته جوړای خو به خندل ور پورې
دی به ورته وی نن خو تاسو مونږ پورې خان دی خو یو ورځ به راشي انشاءالله چې بیا به مونږ تاسو پورې خان دی پته به مو لګي خیر دی دا الله حکم دی او راشئ نوح علیہ السلام ته مونږ نه وی چې دا ناپوهه دي سرسری نظر والا خلق دی وسره په اوچ میدان کشته جوړی کشته به په اوچه ګرځي دی پایي دی کنه دا به په دریاب کې ګرځي یو کتاب کې مې کتل دا کشته تیار کړو ډېره اوږده کشته 300 غزه اوږده 300 غزه او 10 غزه اوچته یو عظیم الشان کشته جوړه کړه ندی براتل پکې به دسماته کو یو دې به متیازه کولی لوی دسماته به کو د حیواناتو دا سوټ او ګندګي راوستلې پکې غردولې نوح علیہ السلام الله ته فریاد وکړي چې یا الله دا اوس په مصیبت وړې ده کشته جوړو ما چې سار راشم دا سپیره پکې زموږ مخکم لګیا دي متیازه کوي او د شپې پکې ګن راوړي او غل راوړي او سوټي راوړي هم پکې غردي دې سره الله سوکم اوس کشته جوړه کما او پاکه کما ا کشته ولا ټوله د متیازو نو د ګن او د ډیران نه ډککلا رب ذوالجلال چې سکی قسم په الله کړه چا په ذهن کې تیریږي الله چې سوکرونی سي سو کې تخلاصول شي الله وي ته کشته جوړه زما کار دا مم پدې به پاکو نه دا سي په دلانه پاکو دا بزک په شدوي په شغه ته کشته تیار نوح علیہ السلام کشته جوړه چې څنګه تعالی وي او دی راتلل او دی با پورې خنداګانې هم کولې ترکان شو خنداګانې به هم کولې په اوچه کشته جوړی او پکې به دسمات هم کول ورکوټې او لوی او ټوله د ګنډه ککړه او اعلان یې کړی قوم چې بل څوک به بل ځای او دس نه ماتي رکوټې د کلوېرې چې چاله مو دسماتې ورشي که ماشومې کلوې ټول به دې کشتۍ له راځي دا ستاسو فلش او دا ستاسو او دسماتې ځای شو رب العالمین په بیماري ولګوله داسې بیماری پہ وہ لگے دا جو ټول خچن شو دانے پہ روختے ننکے پہ روختے پا جبو کم دانے روختے و پا لاسون ام روختے و پا وجود کم روختے لگیا دی لاجو نکی نجوڑے گی تشپی او کس راغلی دی کشتے پغان ناستے و دسماتے کو پکی ور پریوتے دی چی پریوتے دی پاگا اوبو مبو کے دانے ریستے دی تلی دی لمبلی دی چی سورو دی تیری شوی دی سڑے جوڑ شوی دی ٹک شو الکه زه خو جوړ شم پس جوړ پې کشته کې پروت یم بعد د شپې به یو تو پکې به غوټه واله بیا دروازې بدلل او په کشته په غوبو کې به غوټه واله او جوړېدل به الکه عجیب او غوګونو کې دن او ګیړه کې دنم تکلیف دی پسکه کنه الله نظام سره څوک مقابله الله سره کولی شي نشي کولی ګل نمرود پر اسپیمه کی رکوٹے مندے ماشی وردن نکا رکوٹے ماشی وردن ابارا پا دید دغی کے ناستو نمرود لدا سزا مقرر شوا چی دلتا کی با درد و تکلیف پاو داروگانو باندے کار نکی دا اپریشنونو زمانہ خوانا ماشی دلتا کے ناستے گوڑ ماشی لاباز علماء وی یو سلی ازان تکینا وی پس پاڑا سپیڑا مدازے وخا چې هغه نوکر به ډباو نو ټیک به و چې هغه به ډب لرې که نو بیا به پې تکلیف او درد راغی هی کې مردار شو صاحب هغې ګن ته ونختل هغې سکه پکې لمبل با په سپیمو کې وردن نه کوه سترګو کې وردن نه کوه غوږونو کې وردن نه کوه کشتی پې مکمل پاکه کړه هلکه بیا هم دانې دي را باندې کشتی خو که هغه څه خلاص شو نو د بار نه بیا اوبه راوړې و هغه بیا پکې اچولې ودرېږه چې اوس یې سمه ووینځي د بار نه به اوبه راوړی هغه کشتۍ دیوالونه به یې پینځل او پاکول به هغې نه چې به کمې اوبه دغه کېدې په هغې به بیا څکلې به په هغې به یې لمبل نوح علیه السلام ته وی اوس تماشه کوه ته ورته ګوره او دوی به دا خپل غول په خپله خوري اوس دا خپلې متیا دی به په خپله څکېږي دا ګند خلق دی پرې دا ګند زه په خپله پاکوم په جبو به یې د کشتۍ هغه دیوالونه سټل او جوړېدل به کشتۍ چې کله تیاره شوه پی اوس داسې کار وکړه چې باس ملګري د ټول کشتۍ ته خیجه وه 80 کسان تقریبا او دا څومره حیوانات چې دي په مخ د ځمکه د دې نه یو جوړه نیسه او کشتۍ کې اچوه هغه جدا جدا خانې جوړې کړې وې الله د حیوانات به څنګه چوموي تاله به په خپله اواز ورته وکړه ټول په خپله به دله راځي یو نر او یو ښځه ښي لاس له به د نر راځي او ګس له به د ښځه راځي کشتۍ ته وروله په مخ د ځمکه چې څومره حیوانات دا الله په حکم ټول را جمع شو ورته
یو نه نر او بل نه ښځه کشتۍ د هغې نه هم ډکه کړه، یو جوړی پکې واچوله، په خپل هم کشتۍ ته وختل، اتیا ملګري هم کشتۍ ته وخېجول. د الله نه سوال وکړه، قرآن حکیم کې الله فرمایي وفارت تنور، هلته کې یو ښځه و هغې تنور کې اور بل او لاندې پکې اوبه راووتې. الله ښایي چې د اور په ځای کې زه اوبه راوخچې شم، چې اوبه څنګه راوخوټ کېدلې. هغې اواز وکړ تنور کې چینه راوخته اوبه راوختې، مرګ ورته ویې خېجئ. بس قرآن حکیم کې الله فرمایي مونږ حکم وکړه اسمان ته چې اوبه راپرېږده، ځمکې ته هم حکم وکړو چې چینې دې را برسېره کړه. اسمان نه بره بارانونه شروع شو، ځمکې خپلې چینې را خوشې کړې او سیلاب راغی. سیلاب راغی کشتۍ خو اوچه ځمکه واغېته، اوبه رالې کشتۍ پکې اوچته روانه شوه. د نوح علیه السلام زوی د کنعاني نوم دی. نوح علیه السلام ورته آواز کړي یا بني ارکب معنا، بچې راشه موږ سره سور شه. دا قوم ملګری و او ته څه وایي؟ نه بابا تاسو سره نه خېجم، سآوي الی جبل یعصمني من الماء، دلته لوی غر دی جودي زه به هغې ته وخېجم، ځان به د اوبو نه بچ کړم، تاسو سره نه خېجم. وی لا عاصم اليوم من امر الله، د الله د حکم او د الله د عذاب نه هېڅوک جودي غر باندې هم ګورې بچې نشي بچ کېدی. راځه راله ګورې مه کوه. او زوی ورته وایي نه بابا تاسو سره نه ځم. زوی هم د قوم ملګری و، دی په دې سوچ او فکر کې دی او مضبوطه چپه راله او زوی ته یې خوا یوړه. دا زوی بیا هم انسان ته خوږي، بچی وي که نه، لخت جگر ورته و، د زړه میوه چې څنګه یې ته یوړه نه وایي. الله ذوالجلال ته سوال وکړو یا الله ان ابني من اهلي، دا خو زما بچی دی، ادې راله غرق کړ، اخو غرق شو تباه شو، اوبو یوړه. فانه ليس من اهلك انه عمل غیر الصالح، دا ستا بچی نه دی، دا بد عمل دی، چې نیک عمل نو ستا بچی به دا بد عمل دی. زموږ علما وایي که نه، وایي که نسب بچ کولی شو د نوح علیه السلام زوی به بچ کړی، که نسب بچ کولی شو نو ابو طالب به بچ شوی و. که نوح علیه السلام که نسب بچ کولی شو د لوط علیه السلام ښځه به بچ شوی و. لوط علیه السلام بچ شو، ښځه یې لاړه قوم سره تباه شو. نوح علیه السلام بچ شو، زوی لال دریاب اوبو یوړو. د نبی علیه السلام مبارک ته وګوره، ابو طالب ته ابو لهب ته وګوره. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د صفا په غونډۍ باندې کله لومبی آواز وکړو نو دا آواز کوي اے فاطمه، خپل لور ته آواز کوي اے فاطمه د الله نه ویریږه، که د الله نه ونه یریدې او د الله غضب در باندې راغی نو ګورې زما لورې خو زه دې نشم بچ کولی. اے صفیه د پیغمبر ترورې، خپل ترور ته آواز کوي د الله د عذاب نه ویریږه. ګورې که د الله د عذاب نه بچ نشو، د الله قهر در باندې راغی، ګورې زه پیغمبر یم ستار وار یم خو ګورې زه نشم بچ کولی. نسب فایده ورکوي، خو په هغه وخت کې چې دا دواړه مسلمانان دي، پلار نیک سړی دی او زوی مسلمانی او زوی هم نیکي، دغه پلار دعاګانې، دغه پلار برکتونه هغه له څه نه څه په دنیا کې هم فایده ورکوي، په آخرت کې هم ورکوي. خو چې بچی بدعمله شو، کافر شو یا بدعمله شو، خپل عمل یې خراب دی، نو د پلار یا د نیکه یا د رو یا د تربور په عمل ګور نه شي خلاصېدی. څوم د بعضې خلکو دا عقیده ده. تاسو ګورئ که نه په دې لارو کوڅو کې دا ملنګان اکثر ګرځي، مونځ نه کوي، نه جي نه، زه خو د بابا دغه یم منجور یم، بس بابا به ما بچ کوي، بابا به ما رسوي. دا غلط سوچ او غلط عقیده ده. ګوره خپل عمل کړې ښه شو، خپل عمل نو کامیاب دی، او که خپل عمل دی خراب او برباد شو، قسم دی ګورې که د بل په عمل خلاص شي. دا حقیقت ویم. حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیبیان شپې پاسولی، نیمه شپه کې هله شب عبادت کوي. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ دواړو پسې به د شپې ورغې راپا به سو هله شب الله ته عبادت شروع کړي. نو که بچ پلارم نیکی زویم نیکی، دواړه مسلمانان دي، بېشکه دا بزرگ پلار، دا عالم پلار، دا نیک پلار دې بچو ته فایده رسوي. دا الله په حکم ګورئ فایده دی چې دنیا کې الله ولا نیکی ورکی، آخرت کې هغه پلار د برکت نه الله وسره امداد وکړي. او کله د خپل عمل برباد دی او تباه دی، دغه پلار یې نشي بچ کولی. او د نوح علیه السلام زوی ولې غرق شو، ولې کافر شو؟ علما لیکي د خراب صحبت ته وجه نه،
د نوح علیہ السلام سره به نه کېناستې ده او د هغه کافرو سره به مجلس کو. نو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. که نیکانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به نیک کی، او که بدانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به بد کی، خراب به دي. ښه مجلس هم اثر لري او بد مجلس هم اثر لري. اب پلیتو سره او غلطو سره کېناستې ده، پلیت شو غلط شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه ته ولې مونږ په درون نظر ګورو، او قرآن حکیم کې رب العالمین مو ته په درون نظر ګوري. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة. اے پیغمبره کوم صحابه چې تا سره د حدیبیې په مقام کې بیعت وکړو زه ته خوشحاله یم. قرآن حکیم کې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. کم خلق چې د پیغمبر مرګري دي نبی علیہ السلام مبارک، نو اغي د کافرو مقابله کې سخت دي، په مسلمانانو رحم کوي. د سجدو نخي په تندو لګېدلې دي. الله وی د دې د ښکلي صفت ما په تورات کې ذکر کړی دی او په انجیل کې هم ذکر کړی دی. صحابه الله صفت کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا صحابه د الله نه خوشاله دي، الله رضوی نه خوشاله دي. دا ولې صفت کوي؟ صحابه ورته ولې وایي؟ لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحبت کړی، مرګرتیا ورسره کړی. دا خو عامه خبره ده. که د نیکانو مجلس کې کېناستې نیک بشي، که د بدانو مجلس کې کېناستې بد بشي. مولوي صاحب د خدای پاک وبخي، هغه به یو خبره کوله د خلیل شیخ الله دې وبخي، زمونږ د کلي نیک سړی او د حاجي صاحب حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه د هغه مرید و. خلیل شیخ وایي چې حاجي صاحب ته یو ځل لګیا و چې حاجي صاحب چې ستا په دې مجلس کې مونږ ناست یو که نه، نو بس اولیاء یو بزرګان یو، او چې ستا د مجلس نه راپاسو نو نیکان یو، او چې بیا په لاره کور ته را روان یو نو مسلمانان یو، او چې کور ته ورسو نو بیا راته پته نه لګي څه شي یو. بیا راته پته نه لګي څه یو. دا د هغه مجلس اثر یي چې چاته نږدې شو د هغه اثر به دکې پیدا کېږي. د ګلاب ګل ته راوړی د جیب کې واچوه، لږ ساعت یې کېږده او بیا وغورځوه، نو ته چې هغه جیب له پوزه یوسې نو د ګلاب هغه خوشبویي به کوي. د کافورو دا سپینه ګولۍ راوړه او بکس کې واچوه، دا سپینه ګولۍ، او بیا د جامې راوباسه، یو شوارو دو شوارو د بلې د هغه جامونه د کافورو هغه بوی دي. دا ګولۍ د کافورو ګولۍ خو اثر کوي په جامو کې، د ګلاب ګل خو اثر کوي په جامو کې. که معمولی غوندې ګندګي د پنسې پورون خطا نه هغه پنسه بدبویي کوي. نو د بزرګ نیک عالم او پاک سړي مجلس کې که ته کېناستې نه به اثر نه کوي. دا پوړ په دې جومات کې پروت دی، دا پوړ به څوک یوسي او د ساروخ پوته به یې واچوي؟ نه. دا لوغه چې کومه په دې جومات کې پرته ده چې زړه شي نو خلک یې هلته وغورځوي، په اوبو کې وغورځوي، یا تیلې ورته ورته کړي او هغه ایرې وله اوبو کې غورځوي. مونځ پې شوي دي، جومات سره یې ملګرتیا کړې ده. دا هغه دغه راځي د جبو ته ځي او د هغې نه لوښې راوړي او هغه د ساروخ پوته اچوي. ځکه نو دا خو یو سره ساروخ پوته واچو. دا کڅوړه چې دا قرآن شریف ته لګېدلې ده، دا رومال دی که نه، څوک به پې پوزه سوڼ کړي؟ ځکه نه. او غټه بې ادبي ده، غټه بې ادبي، غټه بې احترامي. د قرآن شریف بې ادبي دی وکړله. ولې؟ د دې کڅوړې قدر عزت به کوو، که خیره نه شي اوبو کې به غورځوو. د قرآن سره صحبت کړی دی، ملګرتیا ورسره کړې ده. نو که نیک سره دې صحبت وکړو او ښه خلکو ته نږدې شوې. یو بزرګ و چې د پخوا نیک سړی نو خپل استاد له لاړ وی صاحب بیاړه کې مې وسوسه غوندې وی زه هلک وم، نو ما نه یو ښځه یو زنانه د ناروا مطالبه وکړه. ما چې نه ګناه نه کړو، ځان مې ښه کلک کړ. اوس پکې شپېته او یا کاله تېر شو، بوډا شومه. اوس مې د زړه کې دا شیطان وسوسې غورځوي چې ګناه به دې کړې وه، توبه به رښتې وکړه. هغه وخت تیاره ګناه وراته ما وی بلکل نه کوم، قطعا را ګناه نه کوم. او اوس هغه ګناه نشته، وړه کې مې دا وسوسې راځي، یاره دا ګناه به دې کړې وه، خیر توبه به دې ایستې وه که نه. دا ولې؟ هغه زمانه کې مې عبادت کم، اوس مې عبادت هم زیات دی او دا وسوسې راځي. هغه استاد ورته وی ټیک ده،
وی ولی وی اغا زمانہ نبی علیہ السلام تا نزدے وا اس دی زمانہ یو شپیتا کالا دا پیغمبر علیہ السلام نلرش وکنا زمانہ پاکا وا پیغمبر علیہ السلام تا نزدے وا بجلی تا چی سمرا کم از مکہ نزدی وی اغمرا روخانی او چی دا بجلی نلری چی نو تیارا پاک زیاد تیگی زمانہ نبی علیہ السلام تا نزدے وا پاکا وا نستا گناہ تا لنکی دا زمانہ لری شو نو گناہ تا دیلکی خیر القرون و توید نبی علیہ السلام زمانہ دا صحابہ زمانہ او تابعین زمانہ نو چی نیکانو سرا علماء سرا پاکانو سرا بزرگانو سرا کیناستے اغوی سرا نزدے شوے دا اغوی سر بدا باندے پریوزی او کدا اغینا لڑے شوے دا اغوی سر بدا باندے پریوزی پوڑریانو سرا کینا پوڑری بشے او در باندے خام خاص سر کئی جوارگرو سرا کینا جواری بکے غلطو سرا کینا غلط بشے نیکانو سرا کینا پاکانو سرا کینا چی اغوی که میرا دین خبرے کئی اللہ بری دین داراو نیک بری کی دا نوح علیہ السلام بچے کنعان اداغا پلار سره نکے ناستو اداغا تیو مسلمانانو سره نکے ناستو اداغا بدانو سره واغا پلیتانو سره و کافرو سره گردے دو اللہ ذوالجلال نوح علیہ السلام نے زورنا ورکئی فلا تسألنی ما لیس لک به علم ورے بے سوچو بے پوئی مانا تپوس سوالو نکے اداغا بچی تپوس کے خدا بدانو مر گرے ظاہر کے خستا بچے ہو پہ حقیقت کے ستا اسلامی و روحانی بچے نو داغوی صدا بورکم کم چی دا قوم صدا اللہ بس ما چی کما خبر اکڑل و سوچ میں نوکڑی پروردگار پاغی ما منیسا توبہ باسم اللہ پیغمبر دیکھا رالا پی چپا وزوی وقتا خوا غرق نوح علیہ السلام کشتے پا بو کے پاواشوا ویلیو کنا ان تسخرو منی کتا سما پوسے نن خان دے و ٹوکی را پورے کے چی ترکان شو پوچے کشتے جوڑی فإنا نسخر منکم یو زمانہ براشی بیا بدر پوری من خان دو او واقعی چی کافر تا اللہ عذاب ورکی و مسلمان ورطا گوری نخام خور پوری خان دی شپگ میاشتی کشتے جناب پا ابو گردے دلا شپگ میاشتی بارانو نو ابو زمکی رو خود کولے اسمان نو برا پریوتے او شپگ میاشتی مکمل سیلابون بیگی شپگ میاشتی اللہ دا سکل چی دا غویغا وجودون او دا غویغا ستبا و برباد شو او دا کشتی دا چکر لگئی را لگا بیت اللہ مکی مکرمی تمن لگا کشتی رو رسولا او تاویگی چپے وی او بعض مفسرین لکلی کہ دا بیت اللہ اگا خدای پاکوچت کا بیت اللہ دغه دے باندې لگیا دی او بتاویگی دا بیت اللہ خواله چه کشتی را لوی او چکرین پکې ولګولې پاغه فضا کې پر رب العالمین او چکرین ولګولې بیا هغه کشتی رب العالمین بوت لا عراق تا هغه د جودی غر ته ور رسولا باس الله حکم کا اسمان ته یا سما او عقلی باس دا وبدي بندې ک ازمکه وبدي ځان تراکاګه اسمان ته یو بلیو چې اسمان وب او چکړې هواګانې شروع شوې نور شروع شو لاندې زمکه دریابونه او بیدل او بیدان تراخ کله زمکا او چشوا تیز تیز خشته خشته هواګانې په تیر شوې او چکلاسه شوا د جودی غر د پاسه کشته او درې د عاشورې روز وا قوم تی کو شو نوح علیہ السلام تی کو سجرال الاس دا کافرو نام و نشانم نشتا اسم نشتا هغه اتیا مسلمانان دي بوتانم لاړل بت پرستیم ختم شو شرکم ختم شو کافران مردارم شو لاړل او جہنم ته رسیدل الله دا څه قهر ان بطش ربک لشدید نبی علیہ السلام ته الله فرمایي ګوره زمانی ول ډیر سخت دی زما غریف ډیر سخت چې کلم زما غریف شروع شي زما د غریف او زما د قهر نه سو خلاصي دی نشي مون خلقو ډیر غاوی راي کنه ډیر زیات غرور کو ډیر زیات کبر کو ډیر لوی کو خو ګوره دا وختي لوی ده دنیا کې به لوی مو کې پیسې بم پیدا کې دولت بم پیدا کې لوی بم کې خو ګوره خورشتا الته بسکه او سپته لګی چې خورو ته کله رسو یو غنټه پس سړی رسی که دو پس رسی که شواروس پس رسی که لس کاله که شل کاله پس رسی او دا ذات ګوره په دنیا کې دا وګوره د نوح علیہ السلام قوم او د عادیان او سمودیان او د لوط علیہ السلام قوم دنیا کې رونیول مسلمانانو هر وخت په دې لکه د الله یاره ساته بس اول زموږ د کامیابی نه ده اقوم الله تبارک دا غینه پس 3.5 کال نوح علیہ السلام په قوم کې مسلمانانو کې تیر کړ رب العالمین ته نوې نسل شروع خشته خپل سوچه مسلمانان پاکان دا الله عبادت پې کو نوح علیہ السلام مشرمو روحانی پلارمو پیغمبرمو دا الله احکام او حکمونو ایمور رسول یو پکې کفر نو شرک پکې نو بت پرستی پکې نو
دا اللہ عذاب پکنو میوے خدای پاک پیدا کرے زمکہ اللہ آباد کرے فصلونه زیاد شو دا هغه کافر هغه ټول علاقې رب العالمین دوی ته ارسنګ پات خشته مجدار پاتې کړو اللہ فرمائے قرآن حکیم کے ولقد ارسلنا نوحا الى قومه من نوح علیہ السلام خپل قوم ته راولېږه فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما 50 کم زر کالے پکې تیر کړ لیکن دیو نه منه دی تکذیب وکړه مخالفت وکړه جګړه ورسره وکړي فاخذوهم الطوفان وهم ظالمون طوفان پر راغی او دا ظالمان فرق او تباہ شو رب العالمین جو قرآن حکیم کی واقع ذکر کئی اداقی برکتفائی ذکر کئی نیکانو دا پیغمبر مخالفت پنکے بس دا اللہ خلاف پنکے بت پرستی بنکے کبر بنکے کہ سوک دا دعوت کئی سوک دا دین خیدا بنوے چی تب پلان کی راغلے مستی بنکے کبر بنکے دا بنوے تا خدا ما پشانتے تب اقبل عبادت نکے و ماتے ہوئے دا خبر بنکے دا اللہ عذاب لبا دعوت نور کے دا نیکانو دا علماء مخالفت بنکے او کدی وکنو بیا دا اللہ عذاب پا دنیا کم لگے دا آخرت دا خوشتاشتا دے اللہ دن دخل قهرنا او دخل غضبنا پا امان کی محفوظ ساتھ دے او خپل فضل او خپل کرم دے رب العالمین پا منبان نازل قرآن و محترم و اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 137 نمبر کے صدق شو چپدی کی دا حضرت نوح علیہ السلام واقعہ تاسو اوریدا تاسو تا پیښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سر ملاویگی پر تاریخ 10 دسمبر سن 2004 کی ٹیلیفون نمبر دے 255 29 12 نو قرآن حکیم دیر دا اثر کلام دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مکی دے کافر و تنگ نو روان شو ہجرت شروع دا مکی او غٹ کافر پا مخر آگے ابو بکر چلتا دے ویرا دا قوم میں تنگی پریدی میں نا زب ہجرت کم حبشی تا دے وینا تبا ندے تو خدا قوم مشرے او تو خودے خسڑے ستاغن دے سڑے منگ بار نشڑو رازا خپل عبادت کوا نا دا ملکانہ نظام والا کسن کے بدے قبائلو کردی دا مکی مکرمی دا نظام آغا سردار چو ملک پٹولو ملکانو دا مکیو گردے پٹولو سرداران را گنڈے کر وی ابو بکر تاسو شڑے تنگوے وردا خوڑے خسڑے زمون خدمت کئی زمون قدر کئی او دای سڑی تاسو دا وطن نشڑے دی با نشڑے او دی زما پا امن کے دے امان کے دے بس ما امن ورک لکوسم دے قبائلو کی چو ملک چالا امن ورکی سو پتا غگ نشکول نا قوم دا سرداران و توجی تاولا امن ورک ٹک تا خویو شرط پیو لگاو دی با دا اخپل منز و دا اخپل تلاوت پا کور کے دن نکی بار با نکی که بار دا تلاوت شروع کنو مونگ یریکو چی دا مونگ دا خزی و دا بچی و تراجمہ کی گی دا ابو بکر چی تلاوت کی جاڑی و سرا اور دیر پخوان کئی نو مونگ یریکو چی دا مونگ بچی و خزی مسلمانانی نشی نو دیدی میرا بانیو کی کور دے خپل عبادت کی باقی مونگ دا غگ نکو اگه کافر وی دیر خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے دا امان ورکو ای پدیش شرط چی تبا کور کیا غوی دیر یہ سورہ دے تیرے شوی دروازے مخت آگے و دن کاچا جوڑا کرے ہو بیا روت پاگئی منس کو پکی تلاوت پزور کو جڑا لے نو معشومان با متراجمہ کے دل خز با متراجمہ کے دلے اغیب دا قرآن اور دور دے جڑا تبت راگون دے دل او عربی الفاظو پہ پوی دل پہ مانا اگر سرداران لال اگر سردار توجی تا خود دل امن ورکلو اوک پر شرط ابو بکر مات کر دا کورنا بیا روت او بیا پزور تلاوت کئی مونگ یریگو اذا مونگ دا بچی و دا خز دا مرگری نشی مسلمانان نشی یا خود میرا بانیو کا دے پوئے کچھ دے کور تا دن نشی و دا اخپل منزا و دا اخپل تلاوت با کور کے کئی یا تا امان والا منگ پیش ابو بکر پیش نہیں پریدو اگا کافر راگی وی گورا ما تا سر شرط لگو لیو کہ تبا کور دا اخپل منز کے و دا عبادت بکے او تا شرط مار کبار روت یا خو کور دن اخپل تلاوت کوا او که کور نکے نو ما تخپل امان واپس کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورتسوئی وی تا تا مخپل امان واپس کا مانا دا اللہ و دا رسول امان کافی دے اگا سے بلگیو تلاوت بے کو قسم دے بلا کافران اللہ دا حضرت ابو بکر صدیق تلاوت دا وجن مسلمانان پر نو قرآن کے رونو دیر لوے کمال لے گوارے
دا زمونږ او ستاسو کتاب دی، زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره دی، الله نازل کړی دی. نو دې سره محبت ساتئ، مینه ساتئ او تلاوت یې کوئ. هر مسلمان له پکار دی که نارینه دی او که زنانه د قرآن حکیم تلاوت ته کوي. او دا ته تجربه خبره درته کوم، څوک چې د قرآن حکیم تلاوت کوي الله به د مرضونو او د فتنو نه ساتي. ګوره په کوم کور کې چې د قرآن حکیم تلاوت کیږي هغه کور به الله د دشمنو د مقدمو او د لانجو د غمونو نه ساتي. دا تجربه وکړئ، بالکل منل شوې خبره ده. او الله په خپل کتاب په خپل تلاوت ډېر زیات خوشحالېږي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث نقل کړی وی د الله به جنتیان جنت ته بوځي، نو هر قسمه خوشحالی به ولا الله ورکي. دغه جنت خوشحالی خو د هغې څه اندازه نشته، د هغې به څه بیان کوو. وی چې څه زمانه تېره شي نو رب العالمین به د جنتیانو ته وي خوشحاله شوی، هغې به وي والله وی یو خوشحالي پاتې روي الله مونږ خو چې څه غواړو ولهم فيها ما تشتهي انفسهم ولهم فيها ما تدعون، چې دې څه غواړي الله ورکوي. نو الله چې څه غواړو ملاویږي. نو بله کومه خوشحالي ده وینه یو پاتې ده د دې زړه کې به نه راځي. نو رب العالمین به ورته خپل دیدار وکړي. نو حدیث پاک کې راځي چې د اویو زرو کالو د جنت خوشحالي که چا کړي د جنت د دنیا نه یو سکند چې د الله دیدار وکړي دا ټول به تېر شي. خوشحاله به جمعه په جمعه ته خو ورځ شپې نشته، یو شان ورځ ده، خو د دنیا د اندازې د الله دیدار به کېږي، د الله دیدار به کېږي. نو جناب بیا به څه زمانه تېره شي نو رب العالمین به وفرمایي چې یو خوشحالي بله پاتې ده. وی الله بله کومه خوشحالي ده؟ وی یوه پاتې ده. وی پروردګاره د جنت هره خوشحالي مونږ ته نصیب ده، هره یوه و چې هغه ستا دیدارو هم نصیب شو، بله خو زمونږ ذهن کې الله نه تېرېږي. وی نه یو پاتې ده، سوچ وکړې الله مونږ چې ستا دیدار وکړو هر څه رانه هېر شي. نو ګوره وروڼو قرآن حکیم خو زمونږ د امت لپاره نازل دی، د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام د نور امتونو لپاره نورې صحیفې دي. لیکن د قرآن خوند ته وګوره که نه، وی رب العالمین به ورته وفرمایي چې ښه چپ شئ یو خوشحالي درته بله ښیم. نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن تلاوت شروع کړي. او آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان دي چا باندې نه دی نازل چا دپاره ابه یې موري. وی دومره خوند به وکړي جنت حوري او غلمان او د جنت دا خلق خوشحالی نه داسې خوشحالي به په دې چېرته نه راغلی. که خوند پکې نو جنت کې به په حیثیت د یو خوشحالی الله ولې تلاوت کوي. او زه پکې د ځانه کله کله یو ټکې ویم زه هم که د صورت رحمان تلاوت الله بیا شروع کړو چې څه خوند به یې پکې الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. نو قرآن ورونو ډېر د خوند کلام دی، ډېر د خوند کتاب دی. څومره خوشحالي چې په قرآن کې دي شي نو پې پکار ده. او جي صاحب خو ډېر خوش قسمته دی، د خاندان د درونه د ټول قوم خوش قسمته دی. نن الله د دې په کور کې یو د قرآن یو رڼا روښانه کړه. په الله باور وکړئ موږ بیان نشو کولی د دې ذوقي غوندې خبرې دي. الله به څونه خوشحاله خلک د دنیا یو پیسه پیدا کی، یو دولت پیدا کی، یو بل شی پیدا کی، په هغې خوشحالي. او نن د الله د کتاب او د قرآن خوشحالي ده. دا ماشومه ده رب العالمین ګوره پوټینۍ ماشومه ده الله ورته قرآن زده کړي. او کور کې زمونږ خوراکۍ ته الله قرآن یاد په خدای یقین وکړه. ما سوچ کوم خدای ستاسې احسان دی. اجارې یو مولوي صاحب رب العالمین دی په قبر انوار نازل کې مدینه منوره کې وفات شوي، تاسو ټول ته معلوم. او مدینه شریفه کې بیا دفن هم دی. زمونږ د باباجي شاګرد هم او د هغه مرید هم. زمونږ د باباجي د وفات نه پس هغه راغی بیټک کې کېناست، ما ته یو خوب مې ولیده. قسم دې دا ما ته جاري مولوي صاحب ویل. مې څنګه؟ وی مولوي صاحب مې په خوب کې ولید، هغه سره ډېره مینه وه. نو قرآن شریف ورسره تلاوت یې کو. نو ما ورته وی چې مولوي صاحب څه کوې؟ وی یاره دا قرآن یادول مې شروع کړي دي، څو سپارې مې یادې کړي نورې مې یادوم. نو ما هغه ته وی چې مولوي صاحب ډېر نیک سړی مې تا څه تعبیر وویسته؟ نو هغه ما ورپسې کتاب وکتل تعبیر دپاره. اوس مې یو دی چې کوم کتاب یاد کوي هغه کتاب لیکلی دی چې بعض خلک د قرآن شریف سره چې شوق لري او یاد کړي نی او شوق لري
پی بوڑا شو مرشی اللہ با توفیق ور کی قبر کی بے وطا اللہ ور یاد کی نو ماوی واقعی مولی صاحب زمون دون دا قرآن سلمینہ وچی اغبر روزانہ اوسی پارے تسی پارے تلاوت تو دا پکم عرض سے وفات کے دن دا غر وز کم پینزے پنی میں سی پارے تلاوت کرے میرا دمینہ ہوا دا آغا محبتو رب العالمین زمون کور کی شکر دی رمخ کنم دا قرآن درس شورو دے دلتم دا قرآن درس شورو دے او گن شمیر خدای پاک دا فضل او کرم کو نو منگا ټول پدے خوشحالے کے حاجی صاحب سرا شریکیو حاجی صاحب تا احمد علی صاحب تا داود جان صاحب تا دیدوانو حاجیانو صاحبانو تا د ماماگانو تا د قوم تا د خپلوانو تا د زنانو تا ټول ته موږ مبارکباد ورکو او پدې موږ خوشاله یو الله دې د هر مسلمان پکور کې د قران حکیم د غرانا او د غرو خان کې راولي کم فضل چې الله نن پدوي کړی اوس به دا معشومه د قران حکیم ختم وکي راغې نه پس بیا موږ دعا وکړو ته جمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا حسد إذا وقب ومن شر حاسد إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم مبارك
مبارک ټول مبارک او دعا وکړه د جمع دعا وکړه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. بچی تر دعا تاسو مو پروردگار دا ماشومه د دې نور خويندې چې دي الله د قرآن پرانه منوره کړي، خدای دین د قرآن حافظانه کړي، الله قسمتونه بختور کړي او د مستقبل خوشاله زندگی د دیندارۍ سره الله نصیب کړي. ازمونږه خورکه چې قرآن یاد کاږي تم دو کې چې الله تعالی قرآن یاد پاتې کړي، الله ولا قوت تلاوت توفیق ورکړي. دې ټول کور د پاره او د ټول خاندان د پاره الله د قرآن او د دین او د اسلام او د دنیا او د آخر د هدایت او د نیکی ذریعہ وګرځولې. پروردگار زموږ په قرآن عمل نصیب کړي. یا الله زموږ د قرآن رڼا زموږ په زړونو کې کېنه. الله د آفتونو نه مساته، الله د مصیبتونو نه مساته، الله د بیمارونو نه مساته. یا الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي، الله که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله چې چا په زړونو کې څه حاجتونه شریعت سره موافق د قرآن حکیم د ختمونو د برکت نه حاجتونه پوره کړي. رب العالمین چې چا څه مشکلات دي څه غمونه الله هغه مشکلات او غمونه ته په خوشاله باندې بدل کړي. یا الله موږ د خپل قهر نه وساتي، الله موږ د خپل غضب نه وساتي. الله دواړو جهانو سرخوږي او خوشحالي نصیب کړي، د دواړو جهانو د مصیبتونو نه مساته. رب العالمین په دنیا کې او په آخرت کې عزتونه نصیب کړي. الله د قبر د عذاب نه مساته، ځان کدن د سختو نه مساته، د محشر د ورځې د سختو نه مساته. د نبی علیہ السلام مبارک سی امتیانم جوړ کړي، د هغې د لاس مبارک د حوض کوثر به نصیب کړي. الله د هغې د جنډې لاندې جنت ته ورسول کړي. الله په پل صراط باندې تلل مو آسان کړي، جنت الفردوس زموږ نصیب کړي. پروردګاره چاته چې څه حاجتونه دي، چا په زړه کې چې څه حاجتونه په دې مجلس کې الله د قرآن د ختم د برکت نه او د قرآن د تلاوت د برکت نه حاجتونه ورته پوره کړي. یا الله زموږ چې څومره زنانه راغلي دي په دې کورونو کې ناستې دي، پروردګار د هغې په سر باندې د حیا او د پردې څادر واچي، الله د رسوایۍ نه وساتي. پروردګار چې زړونو کې څه حاجتونه دي هغه حاجتونه ونه پوره کړي. راجي صاحب دی محترم والده ډېره نیکه بیبي وفات شوې ده، والد صاحب محترم هغې ته هم دعا کوي، دي والدین چې الله په قبرونو انوار نازل کړي. هغې د خاندان او زموږ د خاندان چې څومره مشران وفات دي رب العالمین دی د ټولو په قبرونو رڼا او انوار نازل کړي. او چې څوک جمدي دي مشران یا مونږ الله دې مونږ ته د اسلام د هدایت زندگی نصیب کړي. الله هم د شیطان د نقش قدم نه وساتي، الله هم د شیطان د رسوایۍ نه وساتي، الله هم د شیطان د وسوسو د خواهشاتو نه وساتي. الله زموږ په زړونو کې خپل او د خپل حبیب مینه واچي، د قرآن مینه واچي. الله که زموږ نه څه تقصیرات ګناهونه شوي دي یا الله د هغې عفو او معافرت نصیب کړي. دې ماشومې ته بیا هم دعا وکړې الله یې نیک عمله صالحه لویه کړي سره د نورو خویندو. او حاجي صاحب دي ما ته څه دعا ویلې د هغې په زړونو کې څه حاجت دی، دعا ورته وکړې چې الله تعالی هغه حاجت ورته پوره کړي. د چا زړه کې څه حاجت دی الله یې ټول حاجتونه پوره کړي د مسلمانانو. ګوره لویه خبره د الله رضا ده. دا دنیا که دا هر څه دي که نه، د چا مال دی او که دولت دی دا ټول پاتې دي. دا تاسو د نږدې مرګونو ته ونه کتل، د بختیار حاجي صاحب مرګ زموږ دپاره څومره لوی د عبرت مرګ دی. دا دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ نه راضي شي. یا الله ته زموږ نه راضي شي، یا الله زموږ نه راضي شي، یا الله زموږ د زړونو نه بغضونه او حسدونه لرې کړي. الله د غیبتونو د چغلو او د دروغو نه الله مونږ وساتي. الله زموږ په ژبه، زموږ په لاس، زموږ په بدن هغه عمل نصیب کړي چې پروردګار ته پرې خوشحاله وي. په کوم عمل چې الله ته خفه کېږي د هغې نه مو وساتي. ډېر فراخه مال د حلالو الله نصیب کړي او د بیت الله شریف او د مدینه منورې بار بار ملاقاتونه الله زموږ نصیب کړي. الله چې دا څومره ملګري دلته ناست دي یا کور کې زنانه ناستې دي، خدای په جمع نه سوال کوو هر مسلمان بیت الله ته بوتلی کړي، د هر مسلمان په زړه کې د بیت الله مینه او محبت واقع کړي. پروردګار څومره دا ماشومان چې ولاړ دي الله دا ټول ماشومان نیک عمله صالحان لوی کړي، دې زندګۍ بختوره کړي، دې زندګۍ د خوشحالو کړي. حاجي صاحب چې کوم خیرات پرې دعا وکړي چې الله ورته قبول او منظور کړي. په قرآن یې خوشحالي وکړه الله دوی خوشحاله کړي. الله ستا په کلام یې خوشحالي وکړه الله ته دوی خوشحاله کړي. الله ستا د کلام سره مینه وکړه الله ته دوی سره مینه وکړي. الله ستا د کلام عزت وکړه الله ته دوی عزت وکړي. الله ستا کلام سره محبت اظهار وکړه الله ته دوی سره محبت اظهار وکړي. زموږ حافظ بشیر صاحب هم بېګا سي ناڅخواني وکړه، ده ته هم دعا وکړې د ده زړه کې مې یو حاجت ته چې الله یې وله پوره کړي، الله یې خیر نصیب کړي. الله زموږ د ټولو رب العالمین فرمایي چې یو انسان بل سړي ته سکیمونه سازشونه جوړی، دا په حقیقت کې هغه بل سړي ته نه دي، دا د خپل ځان ته دي.
مسلمان لندی پکار چه دے بل مسلمان تسکیم جوڑ کی سازش وتا جوڑ کی داغی عزت اخلی داغ جن پسے لگی دلی داغ پیسے پسے لگی دلی سازشی سڑے عموماً دا خپل سازش پخپل اخکار کیگی دا اللہ دا کتاب وینا دا حضرت نوح علیہ السلام قوم چکل داغنا فرمانی اکڑلا 9 سوا کالا نوح علیہ السلام خپل قوم تا دعوت و تبلیغ کو قوم نسمید نوح علیہ السلام دیر زیادہ بیزتی کولا اور دیر بے تنگاو گورے پیغمبرانو اللہ دا برداشت دیر لوی سینہ ورکڑی لس کالم سوک دیو قوم سردا سے نشی تیرولے 15 کالم نشی تیرولے کم قوم سر چے حضرت نوح علیہ السلام 9 سوا کالا تیر کرل دا اللہ دا کتاب وینا دا او 9 سوا کالو کے صرف تقریباً 3 یا 15 یا دا اویو دا تیو کسانو لگی اختلاف پکشتا خدا اویو او دا تیو کسانو پا مینس کے خلق مسلمانان اندازو لگوے چے 9 سوا کالو کے سمر خلق با پیدا شوی سمر بچی پیدا شو نا امید شو مایوس شو رب العالمین تے التجاو کلا چے اللہ انی دعوت قومی لیلا و نهارا ما خو در دعوت و تبلیغ پر سلسلہ کے دے خپل قوم تا نروستا کتلی دے و ندشپے دروازے مم کوشش کرے دے ادشپے مم محنت کرے دے فما یزیدهم دعائی اللہ فرارا کہ سمر دیل دعوت ورکم بلنا ورکم اغم رمان تختی سوکم یواز ارواز نه د شپیم لګیم مهنت میو که مشقت میو که پکار دی چې ما ترا نږدې شي ما نه تختی نو چې او وਹੀ میں ټکای میں بیزت کئی میں خبر را پسې کئی کنزل لا تک استغس پور را توي تنگ شو نو خیر وکړه رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اللہ چی دا دے کافرانو نا پا دے زمکا کورم درنا بچ پاتے نشی زی غصہ چی کورو نیم برباد شی انکا انتظرهم یدولو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا پروردگارا دا چی کم اویا اتیا کسان میں مسلمانان کری دارا لواپس خرابی دا اویا اتیا کسان را لبربادی او کسمر بچی دا دوی پیدا کیگی نو اغا بچی دا دین زیادہ رامیان دی لکا ما پی ازمائشو کا 9 سوا کالا کے پدے 9 سوا کالا کے چرا دین کم بچی پیدا شو ولا یلدو الا فاجرا کفارا اغم دیر گندا و ناشکر و کافر تے پیدا کی گی نو دا دینم دا ایمان و دا اسلام تمنشتا او چکم تے پیدا کی گی دا دین زیادہ رزیلان دی حرامیان اللہ ذوالجلال ورطا وحی اولے گلچے یو کشتے جوڑا کا لکا سوال دے دا سیو کچے دا دی کور در نپاتی نش کازاب پیرا ولم و دوی وجنم پریدے چے دا کورنو مرد برباد کم یو کشتے جوڑا کا اللہ کشتے بسن جوڑم لکھو ترکان نیمہ کشتے خو چې څوک جوړی هغه سړی به جوړی چې هغه له ترکانې چل وردی وی وصنع الفلک باعیننا الله فرمای مونږ درته چل خایو شاگردی به زمونږ استادی به شاگردی بستا زمونږ مونږ درته استاد درکو وصنع الفلک باعیننا مونږ دې دا کشته د جوړولو نگرانی درته مونږ کو شابه دا چل کوا داسې کوا داسې کوا داسې کوا کشته روانه کړه سوک چه گمراہ شی کنا
عبدالرحمن بابا وی دا خدای بیلار پلار نشی رحمانه که 1000 نصیحتونه ورته وکړي دا خدای بیلار به پلار نشی رحمانه. نو نور پکار دا و چې لږ غلی شوی وي اوسه پورې پیغمبرو سے ترکاڼي جوړ وکړه. دې ته پیغمبر وایي چې کشته جوړئ. چا به وایي کشته خو خلک دریاب کې جوړئ، په اوچه ډاګه کشته جوړئ، دلته اوبه کم دي کشته سره جوړئ. قوم سازش شروع که راتلل به په هغه کشته کې به ورته اودس ماته کوو. او زموږ مفسرین حضرات لیکي چې نوح علیہ السلام کومه کشته جوړه کړه هغې له مختلفې طبقې جوړې کړې، چتونه چې دې چت کې به انسانان دي، دې کې سړي، دې کې ښځې. الله ورته ښوولي دا حیوانات بم ځان سره کشته ته دننه کې د دې نسل هم چې ختم نشي. یو جوړه حیوانات دا پکې دا فلانکی حیوان ځای شو، دا د فلانکی، دا د فلانکی چتونه او خانې یې پکې جوړې کړې وې. دی براتل پکې به لوی او دسمات کو چې مردار بچتا حیوان یا سم مردار شو اب هم پکې غورځول. د کشته نه لوی ډیران جوړ شو. حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین ته التجا وکړه چې الله دا څه په مصیبت اورېدلې ما دې سره څه وکړم. کشته خو او چې څومره ګندګي پکې کېدله اوبه به پیچولې، متیازې به پکې کول، د ډن خټې به روړې پکې بیچول، مردار سپي او مردار حیوانات یې پکې غورځول. الله دا څه په مصیبت اورېدم دې سره څه وکړم. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. رب العالمین فرمائی چې څوک چاته سکیم جوړی اپکې خپله پریوزي. عبدالرحمن بابا وی کنه وی کوهې مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي. ته خو بل ته کوی که نه هسې نه ستا خیال نی او ته پې تېر شي او پکې پرېونځې بیا به څه کوې. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. قرآن حکیم کې الله وی دا خلک هم سکیمونو او سازشونو جوړی، خو د دې د هغه سکیمونو او سازشونو د ختمولو چل ماله راځي. دی په پټه طریقه زما پیغمبر ناکام کول غواړي، دی په پټه طریقه زما د دین مقابله جوړي. سکیم سازش خو پټ شی دی که نه. الله وایي د دې د پټو سکیمونو سازشونو نه زه خبردار یم، د دې وبال، د دې جزا، د دې سزا دا زما په اختیار کې ده، دا زه کولی شم. نوح علیہ السلام ته الله ذوالجلال حکم وکړه چې ته خپل کار کوه باقي زما کار. ته کشته جوړوه. کشته تیاره شو. په داسې حالت کې چې د کشته هره یوه طبقه او درجه دا د قوم د متیازو، د غلو، د ګندګۍ او د مردارۍ نه ډکه شو. غټه کشته ده. الله دې سره به څه کوم؟ ته ما ته پرېږده او دا زما کار دی. او دوی به خندل چې راتلل به اودسماتې د کشتۍ په غاړه به کېناستل، پکې به اودسماتې کوم. الله په بیماری ولګوله. یو قسم بیماری په دې قوم ولګېدله چې وجود یې ټول سخا شو، دانې پرې راوختې، خارخ پرې راوخته او دننه وجود یې څه کې په دې خوله کې او په دې سپېمو کې او دننه په دې کولمو کې او په دې غوږونو کې هم دانې راوختې. هغه زمانه کې چې کوم علاج و هغه کوخ نه جوړېدل، ځان به یې ګراو او وینې او نهونه به ترې بهېدل. الله پې یو غضب او قهر راولېږه. دې سره پکار دا و چې توبه الله ته استوي. ور ما تېره جمعه درته وویې که نه چې یونس علیه السلام الله ته رجوع کړه، راغلی عذاب ته الله لرکړه. دې له هم پکار ده چې رب العالمین ته رجوع کړی وی چې خدایه د عذاب رانه لرکه. رجوع یې نه کوله او مغسې خندا به یې کوله. یو ځل چې تر شپې یو کس راغلی دی، دغه دانو والا او دغه ننکو والا او دسمات یې کو کشتۍ ته ورغورځېدلی. کشتۍ کې لامبو مامبو والې د په هغه خپله ګندګۍ کې تېروتی دی چې راوتېری الله جوړ کړی دی. هلکه ته په څه شوې؟ هلکه دا خو کشتۍ ته ور پرېوتم او چې راووتم جوړ شم. بس یو بتو کشتۍ کې به یې غوپه واله او چې را به وتېده ټیک کېده به ټول ښځې نر په خپله تلل او مغه غولو کې چې هغه کوم متیازې او دسماتې او مردار سپي او ګندګي پکې او ډیران یې ته جوړ کړی و، په هغې کې به یې غوټۍ والې او لمبل به یې پکې او چې راوتل به جوړېدل به. لکه شفا خو په دې کې دی. نبی کریم صلی الله علیه ګنده سړي له الله
علاجم گنده مقرر کړي. دا د خدای شان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو قوم راغی، 4 کسان د عرینی قبیلې او 3 کسان د عقل قبیلې، عرینیین ورته وایي. مدینه منوره کې چې راغلل خېټې وپړسېدې. حضور پاک مبارک ته تپوس وکړ، هلکه ولې؟ وی صاحب د مدینې شریفې د آب و هوا را باندې پاکه رانله، حالانکه د مدینې منورې آب و هوا ډېره مزېدار او پاکه ده، خدا ورته پلیتو، دا پې صاف او پاک نور راغل. وی تاسو باندې په وطن کې به دا بیماری راتله وی یو، وی څه چل به م کو؟ وی مونږ به د اوښانو پیس کل او د هغې متیازې به م څکلې، نو جوړېدو به. نبی علیہ السلام ته خو پته ولګېده چې دا پلیت دي، خېټې هم پلیتې دي او وجودونه هم پلیت دي. د بیت المال اوښانو وی ځای لاړ شه د بیت المال هغه اوښانو ته او د هغې پی م څکې او متیازې هم څکې. دی لاړل هغه پی به یې م څکله او هغه متیازې به یې م څکلې. جوړ شو. چې جوړ شو هغه د بیت المال چې د اوښانو کم سروونکي او څوکیدار هغه یې مړ کړ، شهید، او هغه اوښان یې وتښتول، په مخ یې کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چالو وی صاحب هغه 2 کسان چې ته اوښانو له لېږلي و د اوښانو پی و متیاز یې څکل جوړ شو، هغې خو هغه ډاکه واچوله، اوښان یې وتښتوله، سړی یې مړ کړ. پیغمبر علیه السلام ورپسې لښکر ولېږه، دې غرمه ټیم کې راونیول، را یې وستل. دا دومره بدبختیانو چې هغه کم د اوښانو د پیغمبر علیه السلام کم سروونکي و د اوښانو یا سارې نومو، د هغه نه پوز هم پرې کړې وه، لاسونه هم ترې پرې کړي وو، خپې هم ترې پرې کړې وې، شونډې وروځې هم ترې پرې کړې وې، او اور یې ګرم کړی و، اوسپنه یې په اور کې ګرمه کړې وه، هغه یې وله په سترګو کې منډلې وه. نبی علیہ السلام مبارک پې ښه دې ظالمانو خو ډېر لوی ظلم وکړ. یو خو یې زمونږ سړی مسلمان مړ کړ، دویم مرتد شو، مسلمانانو اسلام یې راوړی او مرتد شو، دریم ډاکوان دي زمونږ نه اوښانو تښتول او فساد فی الارض په ځمکه کې فساد وکړ، مرتد شو. وی دې سره هم دقه چل وکړي، مړې کړل او په هغه سنګستان کې وغورځول. حضور پاک مبارک فرمایي چې الله په حرام او په پلیت شي کې شفا نه دا چولې، شفا په پاک سیز کې وي، پلیت کې نه. مونږ له بعضې خلک راشي که نه، یاره صاحب ډاکټر راته وایي چې لږ شراب استعمال کړه، شراب وڅښه نو جوړ به شي. په شرابو کې شفا نشته، ګور په حرامو کې شفا نشته. خو دا بعض انسان وجود پلیتي، د پلیتۍ بلدي، نو هغه پلیتي ورسره لګي، پاک شي سره پاک شی لګي او پلیتو سره پلیت شی لګي. بورا په ګلونو کې خوشحالی او ګونګټ په سوټو کې خوشحالی. وی د بورا او د ګونګټ دوستانه و یو بل سره، نو هغه بورا دی ګونګټ ته وی اشنا ټول عمر دی په ګندګۍ کې تیر کړی دی، راځه چې نن در باندې د میوو د ګلونو سیل وکړم. وی دا ډېره ښه ده، چکر یې ورکړه، په یو یو ګل به یې ګرځاو. که ستاسو خیال وي د بورا او د ګونګټ شکل هم تقریبا یو شان دی، یو لږ اوږد دی او بل غونډی دی. په ګلونو یې وګرځاو، په میوو چې مازدیګر شو، وی اشنا څنګه؟ وی سیل مې در باندې و، که څه خوند یې واخېست که نه وی نه؟ وی دا دومره خشته مزېدارې خوشبویه چې وی، وی زه خو پیسه هم نه یم پېښه، نه په خوشبویه پېښه ویم او نه را باندې څه خشته بوی لګېدلی دی، زه خو د هېڅ نه هم نه یم خبر، نیکبخته او وجود یې مړه وی. وی ما خپل ډیران ته پرېږده چې ورشم لتې پکې ووام، طبیعت به مې برابر شي. بورا وله وزر اوچت کړ، تورې که وی زه تالاشي علم چې وزر یې وله اوچت کړه، د وزر لاندې سوټه یې نښتې وه. ستا د وزر لاندې سوټه یې نښتې ده، جیب کې د ځان سره ګندګي په مخه کړې ده، نو ته په خوشبویۍ څه پوهېږې؟ نو ګنده شی چې دی د هغې علاج ګندی بیا. په روغ سړي شراب صاف نه راځي، خو په شرابي صاف راځي او سره بلدي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په حرامو کې ګوره شفا نشته، حرام مې استعمالوي. هغه سړي ګنده و هغه 2 کسان، نو هغه متیاز یې ګنده چې اوس کلې په هغې باندې جوړ شو. دغه رنګې رب العالمین دغه د نوح علیه السلام قوم ګنده دانې پرې راوختې. اوس هم بعضې خلک زمونږ په وطن کې بعضې خلک یو غلط کار کوي چې چېرته دانې پرې راوخېږي او یا چې د خلک وي متیاز یې پرې وکړه، اخوا شو متیاز یې پرې د پاسه وکړي. متیاز یې پلیت شی دی، متیاز یې مه کوئ په زخمونو، دا ګورې ګناه ده.
او څوک ولا ساروي سوټه دغه کی څه ورته وایي ګړوبې کی هلکه وایي ساروي دا سوټه ولا ګړوبې کو د پاسه پې واچوه دا ساروي سوټه ګړوبې نه کوي ګورې دا ښه خبرې نه دي یو چې پکې پرېوت هغه زه خو جوړ شم بل به م ورته غوټه بیواله بل به م ورته غوټه بیواله بل به م ورته غوټه بیواله د کشتۍ او باغه ډیران ختم شو دې بیماري ختمه نه شو هلکه اوس به څه کوو نو تلل به په بالټو کې به یې اوبه راوړئ او د کشتۍ هغه دیوالونه به یې پینځل او د هغې کشتۍ پې داسې صفا کړه لکه چې په لرګي د پاسه ریګمال ومږي او هغه اوبه به یې بیا راغېشتې څکلې به په سپېمو کې به یې مچولې په خولې کې به یې مچولې چې دا بیماري رانه ختمه شي نوح علیه السلام ته الله وې ملګرو ته یې په دقه لوړ میدان ورته کښېنئ ورته ګورئ اوس هغوی مخکې هغوی خندل اوس ورپورې تاسو خاندئ ګوره هغوی سازش وکړه او سکیم یې جوړ کړه حضرت نوح علیه السلام و مسلمانانو ته پروردګار په هغه سکیم او سازش کې قوم واچو که نه نوح علیه السلام ته الله محفوظ کړه سازش به نه جوړه سکیم به نه جوړه دا ډېره لویه ګناه ده او خطرناکه ګناه ده او که سازش او سکیم دې جوړ کړه دا زما وینا نه ده دا د الله وینا ده د رسول الله مبارک وینا ده چې هغه سازش او سکیم سزا به په دنیا کې هم ته الله درکوي او په آخرت کې به هم درکوي حضرت موسی علیہ السلام د تره زوی د قارون الله موسی علیہ السلام له عزت ورکړه د بعضې خلکو د انسان عزت نشي برداشت کېدی چاله چې الله عزت ورکړي یا چاله الله مال ورکړي یا چاله الله بچي ورکړي یا چاله الله کور ورکړي یا نور نو د عامو خلکو هغه برداشت نه کېږي چې اوهو دی خو پرون غریب و دا نن مالدار ولی شو دا خو پرون خړه جامه و دا نن سپینه جامه ولی چولې ده دا خو پرون چې عزت نه کو نن خو څوک ورته کوزېږي او څوک پاسي خلک عزت کوي دا ولې نو بیا ورته عموما خلک سازشونه سکیمونه جوړوي دا ډېره لویه ګناه ده الله دې م ترې وساتي نو حضرت موسی علیه السلام له پروردګار عزت ورکړه قارون پړه کې سوچ وکړه چې دا څنګه چل دی دی لږ ته وګوره مالدار زیم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې قارون له الله دومره مال ورکړی چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې یو کس یې کنجانې نه شوې ګرځولې لویو ډلې به د خزانو کنجانې ګرځولې نو خشته زیمه مال ما سره دی نوکران زما دي اوښان او ګډه چیلې او ځمکې زما دي او عزت د ده دی حضرت موسی علیہ السلام ته اسکیم او سازش جوړ او ډېر خطرناک دومره خطرناک سازش یو ښځې له پیسې ورکړي وی دا پیسې والا او چې کله موسی علیہ السلام تقریر کوي نو ته به پاسې او په ده به الزام ولګې چې دې موسی علیہ السلام خو ما سره بدعملي کړې دا څومره خطرناک الزام دی ګوره څومره لوی جرم په یو پاک انسان او بیا په پیغمبر الزام لګول ډېر خطرناک جرم دی حضرت موسی علیہ السلام قوم ته پاسې تقریر یې کو او د بني اسرائیلو ښځې نر ورته ناست دي هغه له خو الله پیغمبر له خو الله ډېر لوی تاثیر ورکړي هغه ښځه پاسېده او موسی علیہ السلام ته اواز وکړه غوندې چپ شه ای خلکه وی دا سړی تاسو ته تقریر کوي او تاسو ته نصیحتونه کوي او منځ کې راته دا حالت دی خو چې دا خبره وکړه بس موسی علیہ السلام باندې الله چراغ چې خدای دا څه وشو ښځې له اواز ورکړه غلطه دې ووې وی ستا دې په هغه ذات قسمې چې د اوه اسمانونه پیدا کړي او دا ځمکې پیدا کړي رښتیا وایه ګنې داسې خیره درته کومه چې پته به درته اوس ولګي ښځه وړه کېده او په یاره شوه وی زه معافي غواړم ما معاف که وی الوایه وی دغې قارون پیسې را کړي دي هغه دولت را کړی دی او پیسې را کړي چې د الزام به لګې هلې ووی فورا موسی علیہ السلام فورا ځمکې ته حکم وکړ هغه خو پیغمبر ورته پته ده چې زما خبره الله مني وی راکاږه دا سړی ځمکه وشلېده او قارون پکې وردن نه شو د چغې جوړې کړې موسی ما معاف که ښځه رې معاف کړه زما نه غلطي شوې ما معاف که وی راکاږه ځمکې نور راښ رو رو به ځمکې راښکه او ده به چغې والې چغې به یې والې چغې به یې والې تر دې حده پورې چې ځمکې مکمل غیب که نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دی به په دې پونده باندې په ځمکه کتابېږي، دا رده سزا ده، او رو رو به لاندې کېږي او تر قیامته پورې هم دقه سزا ده. الله دې مسلطي دا الله د قهر سره ګورې څه سم نه دي. سازش یې جوړ که حضرت موسی علیہ السلام ته، او داسې خطرناک سازش چې پیغمبر بدنامول، چې دا د پیغمبر بدنامی راغلی و. ستاسو څه خیال چې ملا دې داسې بدنام که د هغه خبرې ته بیا څوک وږي، هغه پسې بیا څوک مونځ کوي، پراپیګنډه ورپسې خلک کوي، د دین بدنامي ورسره راځي. مقصد یې دا چې دې به بدنام کم، خلق به ما ته متوجه شي. الله ته حضرت موسی علیہ السلام اوساته او دې الله په خپل قهر و غضب کې گیر. رب العالمین موسی علیہ السلام ته وی دا پیغمبر الله سره خپل نیاز کوي، ویوله دې په یخ شو یا والله. موسی علیہ السلام په پیغمبرانو کې د جلال خاوندو، تیزی پکې ډېره وه، وی معافی خو یې دنه ډېرې زیاتې وغوښتې او معاف ته نه کړ. وی الله ما څومره خطرناک جرم یې وکړ او په مې څونه خطرناک الزام ولګاو، نو دې د پاسه به ما څنګه معاف کړی وی. وی ګوره معافي ده نه وغوښته، معاف کړی به دې وی تا ته څونه په سوونو چغې درته ووالې معاف یې نه کړ، معاف دې نه کړ. او وی که ما ته دغه وخت کې یو چغه م والې ونه ما معاف کو. حالانکه الله په خپل پیغمبر ډېر خفه کېږي. دا الله خو ډېر لوی رحم او ډېر لوی کرم او مهرباني ده که نه. هغه هم دغه وخت کې دا سوچ راته نه چې الله ته چغه ووه. موسی علیہ السلام ته اوازونه کول، موسی علیہ السلام له خو یې پخ کړی، ړې وله سوځولی. دغه رنګې حضرت موسی علیہ السلام چې کله فرعونیان الله غرق کړل، یو لوی میدان دی وادي تیه هغې ته لاړ. الله پې ډېر لوی احسان وکړه په قوم په وادي تیه کې ورته الله چینې پیدا کړي، د یخو مزیدارو خشته اوبو چینې، او سورې پکې نو الله تعالی ورته وریځ راوسته، هغه وریځ یې پې د پاسه سورې کړې په دې قوم. او دا خوراک انتظام نو پروردگار ورته سیسه د دې ملدانو نه غټي وي، سلوا ورته عربی کې وي. سیسه ورته الله را دونه زیاتې کړې چې دی به بس رانیولې ولالولې به خوړې به پخولې به. او ترنجبین په دې ایران په دې علاقه کې کېږي لکه څنګه چې زمونږ په پلوسه کې چیړ کېږي، چیړ دقه رنګې بوټي وي او په هغې کې دا دغه واړه واړه بوټي وي او په هغې کې دا چیړ را پیدا کېږي. هغه ډېر اعلی خوږ شی دی، ډېر مزیدار او د وجود دپاره ډېر طاقتمن شی دی. نو قرآن حکیم کې الله تعالی د نعمت په شکل کې بیان کوي، انزلنا علیکم المن والسلوى. د سیسې اعلی غوښه به یې خوړه، ترنجبین به یې خوړه، او مزیدار اعلی قسم اوبه د پروردګار پیدا کړې وې هغه به یې څښلې، او هر وخت به یې په سر باندې وریځ او یخ مزیدار اعلی بادونه به لګېدل. بني اسرائیل خوشحاله شو، الله ته رجوع کړه چې الله زما دا قوم چې جون تیری د جون د تیرېدو به څه طریقې وی تراشه کوهی تور ته او ما سره یو څو ورځې تېرې کا، کوهی تور کې تېرې کا، زه بدله یو قانون درکم، یو دستور العمل به درکم، یو قانون د هغې لاندې به ستا قوم جون تیری. موسی علیہ السلام لاړ کوهی تور ته، هلته کې یو اعتکاف وکړ، څلوېښت ورځې پوره کړې. رب العالمین ورته تورات ورک چې دې تورات دا زما کتاب دی، ما درله درکه، او د په تختو لیکلی شوی تورات یې ورکه، دا ځان سره یوسه، ما چې درته په دې کې څه لیکلي ستا قوم دی د دې مطابق ژوند تېری، دا ستا قانون شو د قوم. دې خوا حضرت موسی علیہ السلام چې څنګه کوهی تور ته لاړ، غر ته لاړ چې هلته د اعتکاف وکړم، په دې قوم کې اوس پیره سړی و هغه ته سامرې وایي. قرآن حکیم کې الله په دغه نوم یاد کړی دی. د دې سامري نوم موسی و، خپل نوم، او د موسی علیہ السلام نوم موسی و. دواړه چې کوم وخت کې فرعون خو اعلان کړی یو وخت کې وی چې کوم نارینه الک پیدا کېږي دا به وجنو. ولې نجومیانو ورته ویلي چې یو الک پیدا کېدو والا دی،
او دا غالک بستانه بادشاہی اخلی او اب استا دا ذلت ذریعہ گرزی. نو دا اعلانو وی بنی اسرائیلو کی جسم علکان پیدا کی گئی، وی دا دالک بنی اسرائیلو کی پیدا کی گئی آغا وجنے. بیا اعلانو کا چی یو کال قوم ورطا گیلو کلوی دا لکان چی دول ملشی دا معشومان، نو دا چکم بوداگان و زوانان دی دا بملشی او نوی نسل خطا ختم کن زمون خدمت پسوک کئی دا بنی اسرائیل نو بدوی خدمت اغشت دا فرعون قوم. وی خیو کال معشومان وجنے و بل کال موجنے. رب العالمین موسیٰ علیہ السلام پیدا کی چی پیدا که دا اللہ پا حکم یو صندوق والا جوڑ کمو او اغیر پا صندوق کے بند کماشو او دریابتے غرد ای دریابتے غرد دا زما کار دے. او سامرین پیدا شو دا سامری مورم بے چی دا معشوم زما مخ کیو دا فرعون کارندرہ شی وجنی ہے دا خودیر گران کار دے. نو دے موری دا معشوم بوت دا سامری دا غنو مموساو نو زنگل کیو غردو یہ زبس کمری دا ما دسترگو نا پناخو بملشی کن لکه دا فرعون کارنده گردی و معشومان دا مور مخ کے لالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اللہ دا فرعون کورتا و رسو دا فرعون پا کور کے تربیتو شو او دا کا سامری کی دا غنو من موسیٰ اغلب جبریل علیہ السلام راتاو دا اغا تربیت جبریل علیہ السلام کو گور اللہ تا دا سامری تربیت جبریل علیہ السلام کو او دا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تربیت فرعون کو. وموسیٰ الذی رباه جبریل کافر وموسیٰ الذی رباه فرعون مرسل. اغا موسیٰ چی سامری تربیتو کا دا غنا غٹ کافر جوڑ شو چی جبریل علیہ السلام تربیتو کا دا غنا اللہ غٹ کافر سامری جوڑ کا. او اغا موسیٰ چی فرعون تربیتو کا دا غنا پروردگار پیغمبر جوڑ کا عقل پکی کار نکی. نو دا سامری چی سنگلویشو جبریل علیہ السلام با پا اسراتا نو چی اس با پا کم دے قدم کی خود یا جبریل علیہ السلام با پا کم دے اخپا کی خود آغازے بزرگون شو شین بشو نو دب آغا خور راواغشتا و زان سر بے سنبال کلا. دا اروان معشوم چی دا گوڑے اقلمن دی دو کسن آسا قلوی لو مولی سے اللہ تعالیٰ پا قبر ادوار نازل کی ورو بروانے کو اغبوی دا اروانے پاقل کی گی دا قلمنی یہ قمقل معشوم اروانے نکے دا حقیقت. نو اغا خور ایزان سر جمع کولا یہ چلوی چو خور بسخکے کی گردوی کیسے چلشتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چی پکل دا فرعون نتصر دا قومنا نو دا بنی اسرائیل کالی و سر و سر زر و سپین زر فرعون سر دا قوم اللہ غرق چی وادی تیح دا دیورا سیدل او موسیٰ علیہ السلام دا اللہ ملاقات تلال چی تورات پر کی سامری دے قوم توی وی لکا دا کالی دا غن کے وی دا خو آرام دی دا خو مونگ دا فرعون دا قوم نرا غشتی دی قوم وی دا خو جورے گا موسیٰ علیہ السلام راشی وی نرا غن بیکو نو چی موسیٰ علیہ السلام راشی نو دا غنو بیا تپوسو کو کن وی دے رہا کالی تے غن کرل او دا سر زر دا کالی ټول ویلې کړل او د سخی او ډانچې پزمکه کې جوړ کړل طالب دا سر درې پاغې کې ور واچول سخی ته جوړ چې سخی ته جوړ ک نو هغه خوره چې د جبرئیل علیه السلام د قدمونو د اس د قدمونو ځان سره ساتلې و هغه خوره راواغشته او دا هغه سخی په خپل کې وغورځول سخی چې جوړ سلويخ ترد موسی علیہ السلام الت اعتکاف وکړه او قوم سلويخ ترد سخی عبادت وکړه ټول قوم نو بعد کسان پکې سمم او هارون علیہ السلام ارور د پیغمبر دغه ورته نصیحتونه کول خو قوم کم ځای صبر دا غوی د سرو درو سخی ته ګور او چغه ته ګوره معلومیږي دا چې د موسی علیہ السلام خدای دی الت الله پاک موسی علیہ السلام له تورات ورکوي ها دا تورات واخلا دا استاد قوم د جند تیرې دو ذریعہ شو دا قانون شو او چې ورشه نو قوم دې په لوی غم ولیدل الله غسنګا وی الته د سخی عبادت شروع کړل چې څنګه راغه او قوم ته او قتل چې دی خو سخی ته په عبادت پراته دي نو په خپل مشرور په هارون علیہ السلام ورمنډک د سر نو د ګیرې نه کلک راونیو وی دا وته نه کتل تاګه مال براغله وی ما ته بدل ویلو
ورته وی وروره ما ورته ډېر نصیحتونه کړي دي خو زما نصیحت په اثر نه دی کړی ما ډېرې خوارۍ کړي دي او تا له ځکه درلم چې بیا به تا وی چې قوم دې دغسې پرېښود او ته ما له کوهې تور لرالې موسی علیه السلام غصه و که نه په دې غصه و چې ظالمانو الله د سره څه وکړل ستاسو دشمن فرعون سره د ټول قوم نه الله هلاک که تبی که یو من او سلوا ترنجبین او سیسی در باندې الله وخوړی د نور د تاو د بچکولو دپاره در باندې الله وریځ راوسته د خوږو اوبو چینې درته الله پیدا کړی نو دومره ناشکري مو کړه چې بیا هم د سخي عبادت شروع کړو سخي ته هم خدای ووایي په ټولو حیواناتو کې د سخي نه قمقل شی بل نشته هغې ته هم خدای ووایي سامري ته یې ویې راشه اوس موسی علیه السلام هغه سخي ته اور ورته که او ویې سوځو وی دا ستاسو خدای دې غوږ ورته کېږدی اوس دلی سوځوم خدای څوک سوځولی شي او سامري ته یې خیرې وکړی وی تا خو سازش جوړ کړه که نه سکیم دې جوړ کړه چې دا به خدای وي او دا خلق به زما تابع شي چې و خدا خو سامري الله خدای جوړ کړه خدای خو راله دې راوسته نو ستا دا سوچ و دا دې فکر و زه وی په ټول ژوند کې به ستا دا طریقی چې تا باندې به خارخ لګېدلي او چې څوک هم در پورې ګوته جنګی نو چغې به وی ګوره سازش یې جوړو پروردګار سزا ورکړه که نه ولا یحیق المکر السیئ الا باهله الله سزا ورکړه داسې سزا چې څوک به جنګېدل لا مساس ما له ګوتې مه راوړی څوک به لکه سامري دا ګورې ګوتې راله راونړی چغې به یې والې جړل به موسی علیه السلام له به راته وی نه تا غلطي کړې ده زه اوس دقه ستا سزا شوه تر مرګه پورې نه به دله ښځه ګوتې در وړی شي دا ګوره ډېر ګران ژوند دی الله دې مسلمانو سره نه به دله زوی ګوتې در وړی شي نه ډاکټر او نه طبیب او نه دوست او نه یار نو سازش او سکیم چې بل ته جوړی دا د وخت نه یقین راوله په دا خپل زړه کې چې دا سازش ما دې مسلمان ته نه دی جوړ کړی دا مې ځان ته جوړ کړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې زندگی وه الله ورته خپل تره او خپله چاچي دشمنان کړل ابو لهب او د هغه ښځه ابو لهب به په پیغمبر علیه السلام غزارونه کول خلق به ورته لمسول او د ابو لهب چې کومه ښځه وه د پیغمبر علیه السلام چاچي وه تره ښځه هغې به څه کول هغې به غنې راوړې او پیغمبر علیه السلام ته یې پیلارو کې اچول اوس د شیطانې هم یو حدي که نه غنې به یې راوړلې وی بد زما دا کاروبار شو یو ځل تللی و د مینا په میدان کې زوزان را جمع کړي غنې چې راوړم او نبي علیه السلام ته په دا کوڅه کې واچو چې دې سهار وختي یا غرمه را پاسې و راځي چې دا غنې په دا خپو کې ننوځي دا کوڅه ورته د غنو ډکه کړه غټ ګېډې یې د زوزانو او د غنو تړه او پړی ترې راته وکړه اوس هم که ستاسو خیالي بعضې خلک پن په سر وړي او بعض انسان یې دې شاته راواچي او په دې اوږو باندې پړی راواړی دلته کې هغه پړی نیولي ځان پسې شاته کړي نو دې د زوزانو هغه پیټ یو سړي ته وایي چې د اوچت که راشه نو یو غټه تیږه وه په هغې د پاسې هغه پن کېښوله او کلک یې تړلی دی او د هغه چې په کومه تیږه د پاسه د زوزانو هغه پن ایښودی دی نو بل طرف ته ورته دا ودرېده او هغه پړی راواغېشت او دلته کې غوټه ورکړه او د لاس کې ونیوه چې زور اوس ولګومه چې د زوزانو دا کم پیټ دی دا پن چې دا د شاته راوالو خو چې څنګه زور لګاو نو هغه پن د هغه تیږې نه پورې غاړه پرېوت دا ته بل طرف ته و او پن پورې غاړه پرېوت هغه پړی دی مری ته اوې تیزندي شو چې دې څونه زور کو هغه پن به شاته ته هغې کې دې پروردګار څه وویستل مردانه شو قرآن حکیم کې الله فرمایي وامرأته حمالة الحطب فی جیرها حبل من مسد کم پړی چې په دې لاس اودلی و پړی جوړ کړی و چې په دې به زه د زوزانو پیټې راوړم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام مبارک پوته به دا زوزان او دا غنی چوم الله پاک هغه پړی چې د پیغمبر علیه السلام د تکلیف دپاره جوړ کړه او هغه د هغې د تیزندۍ ذریعه وګرځېدله
سکیم او سازش په بالکل نه جوړوي رونو ګوره دا به نه وي چې دا سکیم او سازش په جوړ کم دی مسلمان ته دی به په چا عمل کم د ده مال به په چا برباد کم د ده بچي به په چا برباد کم د ده عزت به په چا واخلم دا به بالکل نه کې دا ډېره خطرناکه ګناه ده او که ته وایې د دې نه څوک خبرېږي نه چاته څه پته لګي دا لکه یو سوال راځي اکثر دا سازشیان او سکیمونو والا دقه لوبه کوي هغې وی دې نه څوک څه خبر شو نه مې کوه شي ته نقصان رسي دې نه څوک څه خبرېږي نو که بل ته څوک نه خبرېږي نو الله خو خبرېږي که نه الله نه یې کوم ځای پټی او دا م وایه چې دې نه څوک نه خبرېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه د وینا مطابق درته چې کوم مسلمان د بل مسلمان عیبونه وباسي هکې عیبونه وباسي او د بل مسلمان هغه پټ رازونه راښکاره کول غواړي او بل مسلمان ته نقصان رسول غواړي وایي که دې په خپله کوټه کې په بړستن کې دننه دا کار کوي نو الله به یو وخت داسې راولي چې د دا سکیم او دا عیب راښکاره کول به را څرګند کړي او مخلوق خدا به په الله خبر کړي او قسم دې ډېره مو لیدل ګورئ چې بل مسلمان ته هلکه وایي پته یې نه لګي دا فلانکې چا عمل کو وایي هېڅ پته یې ونه لګېدله ډېر مرګونه داسې وشي که نه پته یې ونه لګي او څه موده پس میاشت دوه درې څه موده پس پته ولګي خو هلکه فلانکې په دا مرګ کې شریک هلکه دا خو پلانکي کړو نو بیا زمونږ خلک څه وایي مړه وایي خبره پټه نه پاتې کېږي که نن سبا دیوالونه مل وایي خبره کوم ځای پټه پاتې کېږي دیوالونه مل وایي هلکه به دا سوچ نه کوي چې د دې نه خوا نه خبرېږي او دا سکیم او دا سازش خو د پټ جوړو بالکل به دا نه وی دا به هلکې وایه چې دا سازش او سکیم جوړوم الله پې خبردار او دا الله هغه فرشتې چې د ما نه ګیر چاپېره تودي په دا خېوږه او په دا ګس اوږه مې نستي هغه پې خبردار دا پټ نه پاتې کېږي دا خامخا ښکاره کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر ته لاړ دا یهودیان ډېر لوی سازشیان دي چې خیبر ته لاړ د خیبر یهودیانو سازش جوړ کړ یوې ښځې له څه پیسې میسې ورکړې وی ته پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه او چې کم څاروی کمه غوښه ورته پخه کې په هغې کې وله زهر واچوه دا یو سازش حضور پاک مبارک سره د ملګرو هغه دعوت ته کېناست هغه غوښه یې راواغېسته ملګرو هم خوړه دوی هم خوړه لږه غوندې نبي علیه السلام خولې مبارکې ته کړه او فورا یې د خولې نه راوویسته ملګرو ته یې دا غوښه مه خورئ هغوی ته یې صاحب ولې وی دې کې زهر دی ښځه یې راوغوښته وی دې خورا شه وی تا په دې غوښه کې زهر اچولي دي وی صاحب تا ته چا الوې وی ما ته دې نوړی الوې چې دا لاس کې مې پرته ده خو پوه شوه نبي علیه السلام ته خو پته ولګېدله پوه شوه ورته وی او صاحب ما پکې زهر اچولي ښځه پوه شوه چې اوس بغیر د رښتیاو نه کار نه کوي وی ولې دې پکې اچول وی ما هلکې وی که ته دروغجن پیغمبر یې در نه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې تا ته ضرر نشي رسول یو سازش یې جوړ کړه ګوره حضور پاک مبارکه هغه ښځه بیا مسلمانه شوه چې مسلمانه شوه نو معافې کړه اوس به ته وایې چې ښځې خو سازش هم جوړ کړه او تکلیف هم ورته ونه رسېد نه یو صحابي د هغې نه شهید شو د هغه زهرونه نبي علیه السلام هغه ښځه راوسته وی ته خو مسلمان یې لیکن د الله تعالی قانون دی او زما د قرآن حکم دی تعالی به اوس قصاص در کوم سزا به در کوم د هغې صحابي په هغه مرګ کې چې د هغه زهرو د وجې نه وفات شو هغه ښځه قصاص شو حضرت یوسف علیه السلام په ټولو وروڼو کې خشته او ښکلې مزیدار خوبصورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله معراج ته لاړو وی هلته مې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو یوسف علیه السلام مې ولید د ټولې دنیا د خلکو نیم حسن پروردګار دله ورکړی دومره خشته د رونو ورسره بغض او حسد پیدا شو ګوره رونو هم پیدا کېږي ګوره نو رونو او میندې جدا وي اکثر د دې مېرنو رونو خامخا یو بل سره لږ غوندې حسد پیدا کېږي سکیم یې ورته جوړ کړه چې د دې پلار د یعقوب علیه السلام خو دې بچي سره ډېر محبت او ډېره مینه ده او موږ سره خو هغسې نه کوي او یو خوب هم لیدلی شوی یوسف علیه السلام لیدي و غراض د خوب هم فاش شو
وی راشه دا زوی به د مخې نه لرې کړو. ګوره عجیبه سکیم یې جوړ کړو. بابا مونږ خو ښکارم کوو، لوبې ټوقې به م کوو او سیل به موږ ځنګل ته ځو، نو که ستا خوښه نو دا یوسف هم موږ له راکړه. یعقوب علیه السلام به دا بچې ځان نه جدا کړو، هر وخت به ورسره وی بچی هسې نه دا ماشوم دی چې ته شرمخې ده نه، په دې علاقه کې شرمخان ډېر دي او شرمخې ده نه مات نه کړي. نه بابا مونږ بلا رونه یو او ګڼ رونه یو، نو مونږ به دومره کمزوري چې ستا دا یو ماشوم بچی به د مونږ نه شرمخ وړي. وی ښځه ډېره ښه ده، بچی یې وله ورکړه. د پلار په مخ کې اوچت که او ښکلې که او یو زوی به د بل نه اخېسته او بل د بل نه، او چې د پلار د مخې نه یې خوا کوم څپېغړې دې شروع کړې. ها تا سره پلار مینه کوي، ها تا لار سره وړي، مونږ سره خو هغسې مینه نه کوي چې تا سره کوي په دې برابر کړو. او د خوب لیدی چې 11 ستوري او نر او سپومې ما ته په سجده پراته دي. وی خو اوس به پته ولګي چې ته به مونږ ته سجدې کوې که مونږ به درته کوو. 11 ستوري دا 11 رونو دې کې یو خپل سکر و دا لس یو نو دا دغه و میرني چې بویه ته یو شال کوي په هغې کې یوسف علیه السلام وغورځو. داسې کوي اوږده غټ جوور کویانو هغې کې وغورځو او ښکارونه یې کول نو یو شرمخې چې ته راونیوه هغه کې پړی واچو. او قمقل سړی چې وي که نه دا چې کم سازشي سړي وی دا عقل سوچ هم په ځای نه. د یوسف علیه السلام نه کمیس وویسته او چې ته ښکار یې کړی و هغه یې په وینو کې رنګ کړ او هغه کمیس یې یعقوب علیه السلام ته راوړی. دا دې شرمخ ستا زوی مات کړی د لم راوسته چې ستا یقین پیدا شي. او دا ستا د زوی کمیس او دا ورباندې وینه. یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و، وی عجیبه هوښیار شرمخ دی چې زما زوی یې ماته و د هغه اندامونه غوښې خوړې او کمیس یې ترې روغېستی دی. یقه کې دوی خطا شوي و چې کمیس یې نوشلولی، روغ کمیس یې راوړه. یعنې کمیس وشلوی نو پته به ولګي که نه. وی ډېر هوښیار شرمخ دی. کمیس یې ترې روغېسته او غوښې وډوکې وله خوړل. وی وایه شرمخ ته وی ستا د په هغه ذات قسم چې ته شرمخ پیدا کړی او دې پیغمبر پیدا کړی، زما زوی ته دې ولې پنجه اړموله، زما زوی دې ولې ماته و. شرمخ ورته الله ګویا کوي صاحب د شرمخ به څه مجالي چې یو پیغمبر چې د پیغمبر زویم وي هغه به شرمخ څنګه مات کړي. مونږ پیغمبرانو له ګوتې ور وړی شو، پنجه ور وړی شو، د پیغمبر زوی ته مونږ غږ کولی شو. دا خو دوی راونیولم او پړی راکې واچو تالی راوستم. ګوره سازش یې جوړ که الله پکې ناکام کړل. هغه یوسف علیه السلام پروردګار یو قافله راله او هغه د کوی نه وویسته، برقه یې ښکته کړه چې دې کې به اوبه راوځي، پکې یوسف علیه السلام راووت. او صاحب اغشتو قیمت یې چا سره نو، ځکه ډېر خشته خوبصورت او د مصر په بادشاه خرڅ شو. او یو وخت داسې راغی چې د مصر کورسی یوسف علیه السلام ته حواله شو. او په دې علاقه د یعقوب علیه السلام قحط راغی، غلې له به خلک مصر ته تلل، یوسف علیه السلام لبتل، دوی غلې له لاړل، غلې راوړه، یوسف علیه السلام یې ونه پیژن. دوباره چې څنګه لاړل یوسف علیه السلام ورته ځان وخو، په خپو ورته پرېوتل، صاحب ته زمونږ ورور یې، مونږ نه غلطي شوې ده، مونږ معافي غواړو. سازش او سکیم پټېږي نه ګورئ، او که د انسان نه پټ کې د رب العالمین نه نشي پټولی، دا به چرته هم نه کې. زمونږ د خلکو ګورې دا یو عادت دی، څوک په دکان کې، څوک په پټي کې، څوک په حجره کې، څوک په لاره کوڅه کې بالغ ته ډډوالي، یو په یو ورچوه بل په بل ورچوه، یو تم سکیم جوړوه بل تم سکیم جوړوه. دا غټه ګناه ده، خطرناکه ګناه. هېڅ چرې به دا نه کې، دا ګناه کبیره ده، خطرناکه ګناه ده. او که چرته ستا په دې سکیم او سازش کې د بل مسلمان مال برباد شو، د هغه مرګ پکې راغی، دا به نه وی چې مرګ ما نه دی کړی، هغه د مړي ګناه ګورې ستا وشوه، د قتل ګناه کې به شریک شي، هېڅ پته نه دی. د هغه مال ته نقصان، د هغه عزت ته نقصان، د هغه رور ته، د هغه بچي ته، د هغه قوم ته، هغه وبال کې ته شریک شوی. مونږ خلک دا سوچ کوو چې دا ډس چا وکړو دا بس قاتل دی، نه دی کې چې چا ورسره تعاون کړی دی، چا پکې شیطانت کړی، چا سکیم او سازش کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د بل سړي په مرګ کې په 2 ټکو څوک شریک شي، د قیامت پر ورځ به په تندي ولې لیکلي چې د الله د رحمت نه مایوسه دی. الله دې مسد. نو سکیم او سازش گناه کبیره ده، غټه گناه کبیره ده، د دې نه مکمل ځان ساتي. او که په دې پوه شو چې یو سړی د بل مسلمان خلاف داسې خبره کوي
چې دا عزت ته په نقصان رسی، دا مال ته په نقصان رسی، یا دا جون ته په نقصان رسی، دی مسلمان ته نصیحت وکړه. دا ګورو دا یو کس تپوس کوي چې سپړې په مانځه کې د امام نه مخکې رکوع کی او یا سجده کی، نو وی په دې باندې مونځ خرابېږي او اودس یې ماتېږي. مسله داسې ده که چا د امام نه مخکې رکوع له لاړ یا د امام نه مخکې سجدې له لاړ، نو دا ګناه ده، دا ناجایز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کم انسان چې د امام نه مخکې رکوع لځي سجدې لځي او یا د رکوع سجدې نه د امام نه مخکې پاسي، وی رده دا سټوکي د شیطان په لاس کې دی، شیطان مخکې بوزي او رستی بوزي، دا سخت ګناه ده او دا ناجایز دی. که دې داسې طریقه باندې د امام نه مخکې رکوع یا سجدې له لاړ چې امام سره په دې رکن کې شریک نشو، لکه چې دې رکوع له لاړو او بیا امام رکوع له دې سر پورته کی، نو امام سره په رکن کې په رکوع سجده کې شرکت را نغی، نو بیا په مونځ اړو نشو. او کنه دې مخکې د امام نه رکوع له لاړ او بیا د امام ورپسې لاړ خو په رکوع کې امام سره شرکت راغی یا په سجده کې امام سره شرکت راغی، نو مونځ مکروه دی او داس په نه ماتېږي. او داس الا ماتېږي چې سړی په مانځه کې قهقهه وکړي، دا هغه مونځ چې رکوع سجدې والا مونځ دی، یعنی هغه آواز والا خندا په مانځه کې وکړي، نو د مونځ مات شو، اودس یې مات شو، بیا دوباره اودس وکړي. دا بل ملګري تپوس کوي چې مونږه جومات دیوال کچه دی او اوس دیوال د جومات پخو او قبله طرف ته لار ده، نو آیا که مونږ محراب خو لار طرف ته جوړولی نشو، نو که محراب مونږ د جومات نه بار جوړو خو د جومات دیوال بدن نه کو، نو آیا مونږ محراب د جومات نه بار جوړ کو چې لار تنګ نشي او دیوال د جومات دن نه کو او لار ته ځای پرېږدو، نو دا جایز دی که ناجایز؟ دا ناجایز دی. د جومات حصہ چې د جومات دپاره وقف شوې ده د بل مقصد دپاره استعمالول، دا ناجایز دی او ګناه ده. محراب که خامخا لازمه نه ده چې د دیوال نه دی باري، بعضې جوماتونو کې داسې محرابونه جوړېږي چې هغه په دیوال کې دن نه وي. محراب صرف دیم فایده ده چې د دیوال نه بار راشي، نو د یو سب بچت پکې راشي، او دیم فایده ده چې د امام د مانځه ځای مختص او معلوم وي، نو لازمه نه ده چې محراب د خامخا د دیوال نه بار راشي. خو د جومات حصہ دا وقف کول لارې ته، دا ښه خبره نه ده. دا بل ملګري تپوس کوي چې بعضې ښځې هغه زبان دراز وي، جبیر وخه ریستی او ټول کور ته په اور کې ولاړي، دا سخته ګناه ده. زنانه به په خپل کور کې د خپل خاوند سره تیزی نه کوي، نه به پې غصې کوي، نه به پې اواز راوباسي. دارنګې زنانه په اسخر باندې یا په خواښې باندې اواز رستل او غصې کول، دا ناجایز دي، دا ګناه ده او زبان درازي به نه کوي. ښه اخلاق ښه شی دی، د سړو دپاره د ښځو دپاره ګزاره دې کوي. بچو سره هم بد اخلاقي نه ده پکار، د بچو سره هم په داسې طریقه باندې وخت تېرول پکار چې کنزل پکې دي. بعضې زنانه کنزل ډېر زیات کوي، نو بچي هم هغه چل زده کړي، بیا بچي هم هغسې کنزل کوي. د زنانو بعضې خویونه داسې دي چې خیرې ډېرې زیاتې کوي، نو چې دا خیرو کې نبي علیه السلام مبارک فرمایي بعضې وختونه د خیرو د قبولیت وي، نو دا خو په جذباتو کې وي، بچي ته خیر وکړي، مال ته خیر وکړي، خاوند ته خیر وکړي، او بیا د هغې نه وروستو سوچ یې وروستو راچوي دا مې څه وکړل، نو بعضې وخت کې خیره الله قبوله کړي او انسان پې ستومانوي، نو خیره پخ انسان د الله تعالی بدي شي او دا ښه خبره نه ده. دا بله مسله ده چې یو سړی په داسې وخت کې راغی چې امام په خطبه د آیا دی به سنت کوي که به نه کوي، نو خطبه هغې ته ویلی شي چې د دویم بانګ نه پس امام شروع کوي. نو که یو سړی په داسې ټیم کې راغی چې د خطبې اذان شروع دی، الله اکبر، دغې نه پس به دې سنت نه کوي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی، اگر چې د نور علماو ائمو پکې لږ اختلاف شته، خو د هغې مسلک دا دی چې د اذان د خطبې نه پس به دې سنت نه کوي، دا سنت تر لمانځه نه پس وکړي. البته که امام تقریر کوي، نو هغه د تقریر دوران کې د سنت کولی شي که نه شي کولی، نو هغې کې خو سنت جایز دي که کوي، ځکه تقریر خطبه نه ده، هغه مسنونه خطبه د اذان نه پس شروع کېږي. خو بهر کې بیا هم په دې تقریر کې چې دې سنت کوي، نو د اواز اوري، نو لکه هغه تشویش پیدا کېږي. یا دا دی چې دې مثلا د بعضې پکې آیاتونو د قرآن حکیم ووایي، هغې ته چپ کېدل پکار دي، نو بهتره خبره داره چې په وخت سړی منزله ځي او اذان د لومبي اذان پسې زوال پسې فورا خپل سنت کوي، ثواب هم کېږي، ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د بانک پسې فوري لاړ، لومبي بانک پسې
یعنی په وخت لاړه زوال پسې هغه الله ډېر لوی اجر ورکوي، په حدیثو کې ډېر لوی ثواب دی. دویمه مسله د مرګري دا تپوس کړی دی چې د سحر سنت داسې وخت کې سړی جومات ته راغی چې امام په جمع باندې ولاړ دی په فرضو، نو دی به سنت کوي که به نه کوي. نو دی کې زمونږ مسلک کې دوه قول دي، خو راجح قول دا دی چې که امام د دویم رکعت رکوع ته سره رکوع لاندې کولی شي دی، دې دا خپل ګمان دی چې زه سنت کوم امام په دویم رکعت کې رکوع سره لاندې کولی شم، نو بیا دې سنت وکړي. او که دا غالب ګمان و چې نه که زه دا مونځ کومه دا سنت او امام په دویم رکعت کې رکوع سره نشم لاندې کولی، بیا دې سنت پرېږدي. خو که دې سنت کوي په دې جومات کې په دې خیال چې امام زه په دویم رکعت رکوع کې لاندې کولی شم، دا ځای کې به سنت کوي چې د امام اواز نه اوري، لکه امام کوټه کې د بار سنت وکړي، یا امام بار مونځ کې د په کوټه کې یا لوی جومات یو طرف ته دی وکړي. که دا ځای کې دی ودرېږي چې سب سره نږدې دی او د امام قرائت دی اوري، بیا دی بالکل سنت نه کوي، بیا دی پرېږدي، لکه چې بیا قرائت اورېدل په ده باندې واجب کېږي، دی به هغې ته خامخا غوږېږدي. ښه دا سنت د سهار چې پاتې شي بیا به څه کوي؟ نو دې کې زمونږ د امام محمد رحمت الله علیه قول دی او هغه مفتی به راجح قول دی چې د سحر د نور خطو نه پس را سنت بیا وکړي، چې نور وخېږي هغې نه پس سنت وکړي. مرګري دا تپوس کوي چې د مازدیګر مونځ یو سړي وکړ، دا خیال و چې جمع شوې ده او د مونځ وکړ، فرض یې وکړل، اوس امام سره د جمع نه وشو، امام راغی، دی به څه کوي؟ نو د خو خپل فرض کړي او د مازدیګر د فرضو نه پس نفل جایز نه دي، نو دی بس امام سره شرکت نه کوي. او د ماښام متعلق علما لیکي چې د امام که د مخکې فرض کړو بیا امام یې را لاندې کړ، امام سره ځکه شرکت نه کوي چې 3 رکعاته نفل نشته، یو چې امام سره نفل کوي خو 3 رکعاتو نیت پکې 3 رکعاته نفل نشته. بعضې یو قول د علماو پکې شته چې امام سره د نفل نیت وکړي، خو چې کم وخت کې امام سلام وګرځي د پاس یو رکعت دې وکړي، نو ده به 4 رکعاته شي. خو دا قول مرجوحه دی. ښه دا ده چې د مازدیګر او د سحر او د ماښام د 3 واړو منځونو کې که د مونځ کړو امام سره شرکت نه کوي، او که ماسپښین او د ماسخوتن د فرض کړي او بیا امام را لاندې کړ، امام سره د نفلو نیت دی وتړي، الله به د نفلو اجر او ثواب وله ورکړي. دا بل مرګري په ذهن کې دا سوال دی چې یو سړی جنازه تیاری نو تیمم وکي او جنازه کې شریک شي. زمونږ په وطن کې دا عام رواج دی او ډېر غلط رواج دی. خلک مقبرې ته لاړ شي، هلته ډډې لګولي، ګپ شپې لګوي، او چې کوم وخت جنازه راشي نو بس په قبر یا په کاڼي باندې ډبار شروع کړو تیمم ووایي. دا مسله غلطه ده، دا ناجایز ده. چې د سره وخت د اودس وو نو اودس پکوي، چې اوبه وي اودس پکوي، وخت سره شته اودس پکوي. تیمم د هغه چا دپاره فقهاو لیکلی دی چې جنازه دې په تیمم وکړي، چې دې داسې وخت کې حاضر شو د ته پته نه وه او دې جنازې ته حاضر شو، ناګهاني جنازې ولیدله، که دې اوس اودس کوي جنازه تې تېرېږي، جنازې مونځ تې کېږي، د جنازې خو بل بدل شته نه، نو دغه وخت دې فوراً تیمم و چې دا جنازه ترې نه لاړه نه شي. اوس چې د مخکې ده ته پته ده چې په 4 بجې جنازه ده او دې ناست دی او ډډه یوازې د اودس نه کوي، جنازه حاضره شي بیا فوراً تیمم ډبار شروع کړي، دا خو ناجایز ده. زموږ پښتانه نه وایي چې اوبه وي نو تیمم ته حاجت نشته، نو دلته خو دا خو پښتنو مسله ده، خبره ده، خو خبره د شریعت مطابق ته د سره ټیم و ده به اودس کړی بیا به مقبره کې د انتظار کړی. ښه، او که د جمعې مانځه کې یو سړی داسې وخت کې راغی، یا د جمعې مانځله یو سړی داسې وخت کې راغی چې د اودس نشته او دلته چې جمعې مونځ کېږي، نو دی په تیمم د جمعې مونځ نه کوي، لکه د جمعې مونځ بدل شته دی چې هغه د ماسپښین مونځ دی. که جمعې مونځ ته تیمم دې نه کوي، خپل اودس دې وکړي، که امام سره جمعې مونځ را لاندې کړي، خو ډېره خلک را لاندې نه کړي، ماسپښین مونځ وکړي. او که د اختر مونځ دی، د اختر نه مونځ هم بدل نشته، نو که دا ټایم کې دی راغی چې دی اودس کوي نو مونځ ته د اختر ختمېده چې نو امام فارغېده، نو دی بیا خیر په تیمم د اختر مونځ وکړي. د جنازې د مونځ او د اختر د مونځ چونکې بدل نشته، نو که د اودس کوو دا دواړه مونځونه ته تلل، نو دی اودس وکړي، تیمم دی ووایي. او د جمعې مونځ داسې نه د هغې بدل شته، د هغې په ځای که جمعې مونځ ته لاړ ماسپښین مونځ دی وکړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العالمين دي زمون واستاسو دا خواره و دا عرص قبول و منظور کی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.